أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون آیت کې الله رب العالمین زجر او رټنه ورکوي هغه خلکو ته چې هغې خلکو ته دین هغه ښایي خلکو ته دین بیانوي احکام شرعیه بیانوي او خپله په هغې باندې عمل نه کوي نو دې ته وایي زجر او رټنه په ترک عمل سره هغه انسانانو ته چې هغې علمای نورو له دعوت ورکوي یا عام مؤمنان نورو له د یو خبرې د دیني خبرې دعوت ورکوي او خپله په هغې باندې عمل چې د هغه نه کوي نو دغسې خلکو ته الله زجر او رټنه ورکړې ده او مخکې نه خطاب بني اسرائیل د شروع چې د هغې دپاره نهه اوامر او پنځه نواهي دا بیانېدلې نو په هغې کې یو نهي دام ده چې دا مستلزم دی نهي لره هغه دا چې تاسو نورو ته مسلې کوئ او خپله په هغې عمل نه کوئ په دې ول الله زجر او رټنه ورکوي یهود و نصارات هم دا رټنه ده او دارنګې دې امت ته هم دا شامل نورو ته بیان کوي او دارنګې خپله عمل چې هغه نه کوي په دې باندې الله زجر او رټنه ورکوي اتامرون آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون انفسکم او هیروئ خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون نو آیا عقل نه لرئ تاسو یا د عقل نه کار نه اخلئ تاسو اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته امر نه مراد حکم دی دویم امر نه مراد بیانول دی عوام خلکو ته تاسو بیان کوئ هغې ته حکم کوئ بالبر په نیکۍ سره په دې باندې تاسو حکم چې د هغه کوئ مفسرین وایي یهودو کې بعضې کسانو چې هغو ملګري یارانو دوستانو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو هغو ته به ویل چې دا حق دین دی تاسو په دې باندې کلک شئ نو دا زجر هغو ته شامل دی چې تاسو دغه یارانو دوستانو ته ووایئ چې کوم په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی تاسو ورته ووایئ چې دا حق پیغمبر دی د سره حق دین دی په دې باندې کلک شئ نو خپله تاسو ولې عمل نه کوئ ولې تاسو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړئ دا خو د عقل نه لرې خبره ده چې نورو ته خیر ښیي چې دا د خیر کار دی او خپله به دغه خیر له نه راځي عقل خو دا غواړي چې چا ته خیر ښې سمه لار ښې ښه شی ورته ښې نو په هغې باندې خپل هم عمل وکړه که نه بالبر نه به مراد دغه دی ایمان راوړل په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل په قرآن باندې دارنګې فرض مونځ دعوت کوي زکات ورکولو دعوت خلکو له ورکوي
خپله به په هغې باندې عمل چې هغه نه کوئ دا دې ټولو ته شامل دی بالبر وتنسون انفسکم او هېروئ تاسو خپل ځانونه هېرول معنی دا د خپل عمل په هغې باندې نه کوئ خپله دیني حق ته نه راځئ نبي سلم باندې قرآن باندې ایمان نه راوړئ لکه یو سړی بل ته وایي فرض مونږ کوه جمع له راځه او خپله جمع پابندي نه کوي فرض مونږ نه کوي داسې انسان په دې دعوت کې اثر هم بې نه دا قانون دی خپله چې کله یو سړی عمل والی عمل نو هغه چې نورو له دعوت ورکوي نورو ته مسله بیانوي نو هغو هم الله د عمل توفیق ورکوي خلک یې خبره مني چې خپله یو عالم دی یو داعی دی هغه د خبره خلکو ته کوي او خپله په هغې باندې عمل نه کوي خپل ځان یې رهي د هغې نه د ده په دعوت کې بې اثر هم نه وي د ده په دعوت باندې څوک عمل هم بیا نه کوي خبره هم څوک نه مني اثر پکې نه وي وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب لره کتاب نه مراد چې دی تورات دی هغه زمانه کې دې زمانه کې اوس چې دی قرآن دی چې علماو د دې امت ته دا هم شامل تاسو قرآن لولئ ګوره او بیم تاسو عمل چې دی هغه نه کوئ دې ته وایي قید د زیادت قباحت دپاره یو امی سړی چې کتاب یې نه وي لوستلی هغه خلکو له دعوت ورکوي خپل عمل نه کوي نو هغه دومره قبیح نه دی لکه څومره چې یو سړی عالم دی قاري دی د قرآن د هغې علم او پوهه ول الله ورکړې ده هغه خلکو له دعوت ورکوي او خپل عمل نه کوي نو د ده قباحت الله ذکر کوي د ده شان ډېر قبیح دی دا ډېر ناکاره دی په نسبت د هغه امي انسان باندې چې نور له دعوت ورکوي او خپل عمل نه کوي هغه هم ښه کار نه کوي لیکن د دې عالم دا کار ډېر قبیح دی ډېر غلط کار دی دا خلک پښتو کې مو وایي که نه ګوره ته عالم وې دا کار کوي ته قاري د قرآن یو داسې کچه کار کوي یو داسې غلط کار کوي وګوره مونږ ته مسلې کوي خپله دا کارونه کوي بې مسله باندې ځان پوهه کوي دعوت چې دی دا دوه قسمه باندې دی یو دعوت د فرایضو دی دویم دعوت د مستحباتو دی د فرایضو دعوت چې دی نو هغه چې کله کوي چاته د فرضو شي نو دعوت ورکوي د الله فرایضو ته بیانوي نو خپله په هغې باندې عمل کوي عمل در باندې فرض او لازم دی مثال په طور باندې ته دعوت خلکو له ورکوي خلکو مونځ وکوي خلکو جمع له راشئ روژه ونیسئ زکات ورکوئ حج کوئ د دې فرایضو دعوت چې هغه خلکو له ورکوي نو په تا باندې فرض دی چې خپله په هغې باندې عمل کوي تا باندې هم فرض دی که خپله د عمل نه کوو نو ته به سخت ګناهګار یې په دې باندې او ورته به د الله رب العالمین غورځوي د دې په وجه نورو ته دعوت کوي او خپل ځان هېروي خپل عمل نه کوي دویم چې دی نو هغې ته وایي دعوت د مستحباتو او د نوافلو د مستحباتو او نوافلو دعوت کې دا دی که خپل عمل کوي غوره طریقه ده که عمل دې نه کوو نو په دې باندې ګناهګار بنئ مثال په طور ما یو سړی دی چاته دعوت ورکوي یاره اشراق مونځ کې ډېر ثواب دی سړی سهار مونځ وکړي او په خپل ځای باندې بیا ناست دی د الله ذکر کوي تر دې پورې چې نور پرې راوخېږي بیا پاڅېږي 2 رکعاته مونځ وکړي بل روایت نه معلومیږي 2 سره بیا نور ملګري 4 شي او وکړي دومره اجر او ثواب دی رسول الله فرمایي د حج او د عمرې عمره ثواب الله له ورکوي تامه پوره ثواب الله ورکوي دا دعوت تا یو انسان له ورکو هغه په دې باندې عمل شروع کړو خپله اوس تا ته وخت نه میلاویږي چې ته کښېنې د سهار مازدن وروسته اشراقه پورې نور له دعوت ورکوي او خپله کښېنه ناسته دی نو په دې دعوت باندې تا ته اجر میلاو شو چې ته نه کښېنې نو په دې ګناهګار نه یې
وجه دا ده چې دا کېناستل خو فرض نه دي که نه، دا خو یو مستحب عمل دی، نفلي عمل دی، اجر او د ثواب عمل دی. لیکن چې خپل عمل نه کوې نو ګناهګار خو نه یي، لیکن ښه طریقه نه ده، غوره کار نه دی، افضله طریقه نه ده. افضله دا ده چې ته نورو ته مسله کوې نو خپل هم پې عمل وکړه. غوره طریقه دا ده چې ته نورو ته مسله بیانې نو خپل هم په هغې باندې عمل کوه، دعوت کې به دې اثر وي. دارنګه ته یو سړي ته وې چې صدقه چې دی هغه وکړه، په دې کې ډېر اجر دی، نفلي صدقه، خپله دې په هغې باندې عمل ونه کړه نو ته په دې باندې ګناهګار نه یې. ځکه چې نفلي صدقې امر دې ورته وکړه، هغه پې عمل وکړه او تا پې عمل ونه کړه نو تا ښه کار ونه کړه. په کار دا دی چې تا هم عمل کړی وی، تا به هم د اجر ګټلی وی، ثواب به دې ګټلی وی. لیکن چې ودې نه کړه په دې نفلو باندې د عمل ونه کړه نو په دې ګناهګار نه یي، او هغه ته الله اجر ورکړه چې هغه پې عمل وکړو. دارنګې چا ته وی چې یو 2 رکعاته نفل چې کله مسجد ته سړی لاړ شي، 2 رکعاته تحیت المسجد دا سړی وکړي، دومره اجر دی او دا کول پکار دی. هغه پې عمل کوي، ساته چې مسله دې بیان کړه، لیکن تا پې عمل خپله ونه کړه نو تا ښه کار ونه کړه. په کار دا دی چې تا هم پې عمل کړی وی، ثواب به دې ګټلی وی، اجر به دې شوی وی، لیکن ځان دې د خیر نه محرومه کړه، نورو ته د خیر وروښودو، خو ته ګناهګار نه یې په دې باندې چې تا مونځ ونه کړه، نفلي مونځ تحیت المسجد دې ونه کړه. داسې ډېر مثالونه دي. نوافلو دعوت کول، خپله په هغې باندې عمل کول دا غوره کار دی، بهتر کار دی، اجر پکې دی. نورو ته به بیان چې کوې نو ستا به دعوت کې به اثر وي. لیکن که خپله د عمل ونه کړو په نوافلو باندې نو په دې ګناهګار نه یي. یو د فرائضو دعوت دی، خلکو چاته وی مونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه، دا د فرائضو دعوت دی. نو په تا باندې خپل هم فرض دی چې ته به په دې باندې عمل کوې. که نورو ته وی مونځ وکړه او خپله مونځ نه کوې نو سخت ګناهګار یې په دې باندې، الله دې اور ته غورځوي په دې باندې، ځکه تا باندې مونځ فرض دی که نه. نورو ته وی زکات ورکوئ، خپله په تا زکات فرض او زکات نه ورکوې نو تا به الله اور ته غورځوي په دې چې کله توبه ونه باسي. دغرنګې نورو ته وی روژه ونیسه فرضي او خپله فرضي روژه چې هغه نه نیسي نو تا به الله په دې باندې اور ته غورځوي. ځکه چې د فرضو دعوت کوې او خپله په دې فرضو باندې عمل نه کوې نو چې نورو باندې فرض دی، خو ته مسلمان مؤمن یې، په تا هم د عمل فرض دی، تا باندې هم د عبادت فرض دی، ولې نه کوې؟ نو دا فرق شوی دی د فرایضو د نوافلو د دعوت فرق دی منځ کې. وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره، د الله کتاب لولئ، تورات لولئ یا قرآن لولئ، احادیث لولئ، او خپل عمل چې هغه نه کوئ او نورو ته خیر ورښیوئ. خپل عمل نه کوئ او نورو ته ښیوئ. دې د وجې نه قرآن کریم کې د یهودو مثال الله رب العالمین د خره سره ورکړی دی. سورة جمعه کې راځي چې د دې مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، د دې مثال د خره دی چې په ځان باندې کتابونه چې هغه بار کړي. ولې؟ ځکه چې د یهودو په خپل علم باندې عمل چې هغه پرېښی و، عمل چې هغه به پرې نه کوو. دارنګه مخکې تېر شو چې یارانو دوستانو ته به ویلی چې دا نبي حق نبي د ایمان هم پرې راوړی دی، په دې باندې کلک شئ، په دې دین باندې کلک شئ، خپله په هغې باندې ایمان چې هغه نه راوړ. سره دی نه چې ایمان راوړل په دې باندې فرض و که نه، نو الله ځکه زجر ورکوي، رټنه ورکوي. یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو یهودي بیمار و، ځوان نوجوان هلک و، بیمار شو. نبی صلی الله علیه وسلم بیمار پر سیده ورغی. کله چې ورغی نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سره پلار هم موجود و. د الله نبي له دعوت ورکړه د ایمان، د کلمې دعوت ورکړه، د توحید دعوت چې لا اله الا الله کلمه ووایه، توحید مسله چې دغه ومنه، ایمان راوړه. نو حدیث کې راځي د زوی به د پلار ته وکتلې، داسې نظر به ور واچو چې دا پلار مې اجازه راکوي که نه یې راکوي، پلار مې څه وي که نه وي، خفه کېږي خوشحالېږي.
نبی صلی الله علیه وسلم به دعوت ول ورکړ چې ګوره کلمه ووایه ډېر سخت اور دی وروسته کلمه د توحید ووایه کله د توحید برابره که نو هغه بیا پلار ته چې هغه وکتلې په دې کې وی پلار یې ورته وویل چې اطیع ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم ای زما بچیه د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم تابعداري چې هغه وکړه دا چې ته څه حکم کوي که نه نو هغه وکړه نو یې زوی کلمه وویله ایمان یې راوړه لا اله الا الله کلمه یې وویله او ایمان چې هغه یې راوړو توحید عقیده چې هغه یې ومنله نو تاسو وګورئ دا پلار یهودي دی خپل زوی ته وي د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه او خپله په هغه باندې ایمان نه راوړي دا دغې ته شامل دی که ځکه ایمان راوړل په پلار باندې په بچو باندې په ښځو باندې ټول باندې فرض دی چې په رسول الله به ایمان راوړي نو بل ته وی ایمان راوړه خبره ومنه او خپله ایمان نه راوړي د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی چې دا ډېر د یېرې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جهنمین چې کله جهنم ته داخل شي که نه جهنمین په دې کې بعض علما او مولین هغوی هم جهنم ته داخل شي چې کوم فاسقان فاجرانو په خپل علم عمل نه نو هلته به یو ملا به یو عالم د هغه نه به دا کلمې راوتي په جهنم کې او دا به د خپلو کلمو نه ګیر چاپېر تاویږي لکه د ارټ د غویي په شانته یا د خره په شانته داسې به تاویږي کلمې به ترې بار راوتې وي والعیاذ بالله په دې کې وی کسان به دله راشي ده ته به وایي چې مولوي صاحب او قاري صاحب موږ خو جهنم ته په دې وجه باندې راغلو چې موږ به ستا خبره نه منله تا به قرآن وی او حدیث به دې وی موږ له به دې دعوت راکوو دین به دې بیانو موږ پې عمل نه کوو موږ ستا خبرې ته غوږ نه ایښودو نو ځکه اور ته راغلو تو خو ملا وې قاري ته ولې راغلې څه چلو نو هغه به ورته وایي چې ما به تاسو ته د کوم مسلو حکم چې هغه وکړو نو ما به خپله په هغې عمل نه کوو صرف تاسو ته به بیانونه کول تاسو ته به مې ویل فرض مونځ وکړئ خپله به مې نه کوو تاسو ته به مې روژه ونیسئ خپله به مې نه نیوله او تاسو ته به مې د نورو نیک اعمالو حکم کوو خپله به مې هغه نه کول نیک اعمال به مې نه کول او ګناهونه به مې کول تاسو به مې د ګناهونو نه بندولی ای خلکو دا ګناه مه کوئ زنا مه کوئ غلا مه کوئ دروغ مه ووئ غیبتونه مه کوئ خپله به مې په هغې ته راتلل چې دغه کول نو په علم باندې په عمل مې نه تاسو ته به مې دعوت در کوو خپله به مې عمل نه کوو نو په دې وجه باندې زه اور ته راغلم څومره شرم دی والعیاذ بالله د هغه علماو دپاره چې صرف مسلې بیانوي خلکو ته دین بیانوي او خپل عمل چې هغه نه کوي جهنم کې به او د ده نه به کلمې راوتې او دا به ترې چاپېره ګرځي ځکه د عالم انسان قدر او مرتبه هم ډېره ده کله چې په علم باندې عمل وي لیکن کله چې عمل په خپل علم باندې پرېږدي که نه عمل د فرایضو اهتمام هم نه کوي د مستحبات او د نوافل هم نه کوي ګناهونو ته هم په جرأت باندې راتلل کوي لکه څنګه چې عوام یې کوي نو د دې انسان مرتبه بس ښکته راوغورځېږي مثال یې د سپي جوړېږي یا مثال یې د خره جوړېږي لکه قرآن کې الله دا مثالونه ولې ذکر کړي دي وانتم تتلون الکتاب بعضې خلک هغه پنجاب کې بعضې مولین ټوله شپه د معراج واقع بیانوي معراج واقعه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته لاړ او هلته الله رب العالمین اوله منځونه چې هغه ورکړه 50 منځونه به 50 خبره راغله او په دې کې اول اسمان کې د پلانکي نبي سره ملاقات وشو او دویم کې پلانکي دا ټوله واقع بیانوي بعضې مولین پکې داسې بعضې ټوله شپه تر ساره پورې د معراج واقع بیانوي او خلق ورته ناست دي او ډېر په جذبه باندې بیانوي بیا سهار مونځ ته خپله نه ځي سهار مونځ ټیم چې شي سعودي شي بس مونځ چې هغه پرېږدي
داسې خلکو له الله زجر ورټنه وکړئ چې لکه نورو ته بیانونه کوي، مسلې بیانوي، د فرض و دعوت خلکو له ورکوي او خپله په هغې باندې عمل چې هغه نه کوي. څومره ناشنا خبره ده. په کار خو دا وه چې خپله تا په دې باندې عمل چې هغه کولی، فرایض به دې ادا کولی، مستحباتو اهتمام چې هغه به دې کولی. هلته به لغوي نو دې د وجې نه دغسې مولینو حال چې دی نو هغه په دې آیت کې مراد دی. نورو ته مسلې چې هغه کوي، د فرایضو دعوتونه ورکوي، د نورو احکامو دعوت خپله په هغې باندې عمل نه کوي. نورو ته وایي مونځ وکوئ، خپله معذله نه راځي. نورو ته وایي د جمعې پابندي کوئ، خپله روغ جوړ دی، کور کې ناست دی، جمعې ته نه راوځي. نورو ته وایي زکات ورکوئ، خپله مالداره دی، زکات چې هغه نه ورکوي. نورو ته وایي حج وکړه، خپله مالداره دی، حج له چې هغه نیسي. داسې خلکو ته الله زجر او رټنه ورکوي په دې آیت کې. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، عقل نه لرئ. نورو ته خیر ښودل، خپله په هغې عمل نه کول، دا خو به دې خبره کې تناقض دی که نه. او تناقض چې د چا په کلام کې نو هغه کې عقل اصل کې نه وي. مخکې یو څه وي، بیا وروسته د هغې په خلاف باندې بل څه وي، نو ده کې اصل کې عقل چې هغه نه وي. نورو ته وایي دا ښه کار دی، نو چې ښه کار دی ته خپله ولې نه کوې. سورت یوسف کې الله رب العالمین زجر رټن دغسې خلکو ته ورکړې ده. لم تقولون ما لا تفعلون. الله فرمایي ولې هغه څه وایي چې تاسو په خپله عمل نه کوئ. نورو ته بیانوئ وایي او خپله به عمل چې دی په هغې باندې نه کوئ. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دی آیت کو صلی الله رب العالمین دو امرونه نور شراغه کوي، دو امرونه چې دا آخري اوامر دي، نه اوامرو نو مواتم بغیر ذکر کوي. حاصل دا دی چې یهودو دا ویل که چېرته مونږه په دې اوامرو باندې عمل چې هغه وکړو که نه عمل، دا مخکني اوامر شو او نواهي شو په دې باندې مونږ عمل وکړو نو بیا زمونږ عزت چې هغه کمیږي، زمونږ مرتبه کمیږي، دارنګې په مونږ باندې مالونه چې هغه بندېږي به. دې وجې نه مونږ په دې باندې عمل ځکه نشو کولی. د دنیا لذات، د دنیا مالونه وغیره دا په مونږ باندې بندېږي. نو الله د هغې جواب کوي چې تاسو د الله نه مدد غواړئ په صبر او په مانځه باندې. صبر وکئ د لذتونو د دنیا نه، تاسو صبر وکئ د دنیا د جاه مرتبې نه، د دنیا د عزتونو نه، د دنیا د مالونو نه، د مرتبو نه تاسو صبر وکئ. صبر او دارنګې منځونه چې هغه کوئ نو په دې وجه باندې به تاسو له الله عزت درکوي، ستاسو عزت جاه مرتبه به نه کمیږي. او دارنګې تاسو باندې به غربت نه راځي، مالونه به الله درکړي، حلال مالونه. الله قادر دی په دې باندې که نه. نو په صبر او په مانځه باندې تاسو سره به د الله مدد کیږي. دویم دا دی چې انسان دا غواړي چې زما حاجتونه دې پوره شي، نو د هغې لپاره الله دو اسباب ذکر کړي دي.
دارنګې هغه انسان چې په هغه باندې مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، پریشانۍ نه دي، هغې د مصیبتونو د لرې کولو لپاره الله دوه اسباب ذکر کړي دي چې په دې سره به د ده نه دا مصیبتونه لرې کېږي، حاجتونه به پوره کېږي. یو شی څه دی؟ صبر، او دویم شی دی مونځ. په صبر او په مونځ باندې انسان سره الله مدد کوي، حاجتونه په دې باندې پوره کېږي، او په صبر او په مونځ باندې د انسان د مصیبتونه الله اړوي او مصیبتونه ترې لرې کېږي. دا ډېرې ښایسته نسخې دي چې الله رب العالمین هغه موږ او تاسو دا ذکر کړې ده. یو نسخه څه دی؟ صبر، او بل دی مونځ. مونځ باندې حاجتونه پوره کېږي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه باندې چې به یو مشکل راغی، یو پریشانی چې هغه پرې راغی، تکلیف کې به نو سمدس به مانځه طرف ته توجه وکړله، مونځ به وکړ. لکه تاسو وګورئ کله چې نور تور شوی و، نبي صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی. او دارنګې چې کله په دنیا کې مصیبتونه راځي، زلزلې وغیره راځي، یا سپوږمۍ تندر ونیسي، نو موږ ته یې د مونځ حکم کړی دی چې تاسو مونځ کوئ. کله چې باران نه کېږي نو تاسو مونځ کوئ. نو دارنګې مصیبت او پریشانی چې هغه راځي نو په دغه وخت کې مونځ کوئ. مونځ په وجه باندې الله مدد رالیږي. مهم شی دی مونځ. انبیا علیهم السلام باندې چې به کوم مشکل راته نو مونځ ته به یې توجه کوله. دارنګې دویم شی دی صبر، چې انسان بس صبر به کوي چې خیر دی که دا مصیبت راغی، تکلیف راغی، نو په دې به څه وکړي؟ صبر. اگر که صبر ګران وي، لیکن په اوله کې ګران وي، نو الله به د صبر په وجه مدد رالیږي، حاجتونه به د الله پوره کړي. صبر کول او مونځ کول دا ډېر ناشنا شی نه دي. دوه اسباب دې لپاره ده دی که د الله مدد غواړې نو صبر او مونځ کوه، که حاجتونه پوره کول غواړې نو صبر هم کوه، او ورسره د الله نه دپاره مونځونه هم کوه. دارنګې که مصیبتونه لرې کول غواړې نو څه وکړه؟ په مصیبتونو صبر کوه، ورسره مونځونه کوه، او د الله نه یې غواړه چې الله دا مصیبتونه رانه لرې کړي، دا بیماري رانه لرې کړي، دا پریشاني دا رانه لرې کړي. مونځ کوه هر وخت کې، بس 2 رکعته مونځ چې هغه کوه نفلي، او د الله نه دعا غواړه. دې وجې نه بعض علما ویل د صلات نه مراد دعا ده. د الله مدد چې راځي نو په صبر راځي، نو بل په دعا باندې راځي. دعا د څه شی دی چې په دې سره انسان ته د الله مدد هغه راځي. د الله مدد د هغې لارې الله کولاوي بنده ته چې کوم انسان په مصیبت پریشانی کې او د الله نه دعاګانې غواړي، الله ضرور مدد چې هغه کوي. ځکه قانون دا دی اذا دق باب الکریم، کله چې د کریم انسان دروازه ټکیږي که نه، نو یو ورځ د ورځو نه هغه څه کېږي؟ هغه کولاویږي. د الله دروازه، د الله د در دروازه سره هر وخت ټکوي او دعا غواړي، مونځ کوي او دعا غواړي، مونځ کوي او دعا غواړي. الله دا ضرورت مې دی، دا حاجت مې دی، دا لاله ته حاجتونه لاله ته پوره کړې. الله دا مصیبت را باندې دی، دا پریشانی را باندې دی، الله دې پریشانو مصیبت نه مې وساتې او دا رانه لرې کړي. نو یو ورځ د ورځو نه به تا ته د الله دروازه کولاو شي، بس مزې به وکړې وې، مصیبتونه به لرې شي او حاجتونه به الله پوره کړي، مدد به سره الله وکړي. دې وجه زنانو له سړو ټول له دا پکار دی، مشکل راځي نو زر په مانځه ودرېږه. تا باندې یو بیماري راځي، یو مشکل دی، ته پریشان یې، بس اودس وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه خپله کمره کې، او بیا د هغې نه وروسته د الله ذکر وکړه، ذکر سره مدد راځي، او بیا د دعا سره مدد راځي، نو دعا د الله نه وغواړه. دې سره ډېر کار کېږي، مونځ او دارنګې دعا سره. حاجتونه د انسانانو په دې باندې پوره کېږي، مونځ او دعا سره، او ورسره صبر. سړی ډاکټر له ځي که نه، نو په کار دا دی چې اول 2 رکعته مونځ وکړي، د الله نه دعا وغواړي، یقین او اعتماد په الله باندې. خو ډاکټر یو سبب دی، بیا هغې له هم لاړ شي. یو کاروبار لپاره یو ځای له سي چې یاره څه چل به کېږي، بس مونځ وکړه، یو 2 رکعته
دعا د الله نه وغواړو بیا هغه کار پسې ځه الله به یې پوره کوي حاجتونه به دې الله پوره کوي پریشانیونه به دې الله اړوي په سفر باندې ځې بس د الله نه دعا وغواړه د الله ډېر ناشنا مددونه دي چې هغه درته راکولاو شو که نه بس بیا به دې مزې بیا به دې مشکلات نه وي دې له وجې نه نبي صلی الله باندې چې به کوم کار مشکل شو که نه پریشانه به و تکلیف کې و نو مونځ ته به یې توجه کوله مونځ ډېر اهم شی دی او دعا کول د الله نه واستعینوا بالصبر والصلاة تاسو مدد وغواړئ او مدد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو والصلاة او په مانځه سره وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين او یقینا دا مونځ چې دی نو دا خو خامخا ګران کار دی مګر په عاجزي کوونکو باندې نه دی ګران مونځ په انسان باندې ګرانې بوجي خو څوک چې د الله نه یېرېږي او خشوع پکې وي که نه نو په هغې باندې دا نه ګرانېږي هغه له مونځ خوند ورکوي مونځ نبی صلی الله علیه وسلم به کله ستړی شو ستومانه به شو بلال رضی الله عنه یا بلال موږ له راحت راکړه په مانځه سره راحت چې دی هغه موږ له راکړه په مانځه سره چې موږ په مونځ وکړو که نو موږ به په راحت کې چې هغه شو نو دې د وجې نه مونځ چې دی نو دا داسې شی دی چې په دې باندې د انسان بدن ته راحت الله ورکوي مصیبتونه الله رب العالمین انسان پې بچ کوي واستعینوا امر دی د الله مدد وغواړئ او مدد حاصل کړئ د الله نه په صبر او په مونځ باندې بیا د صبر لپاره علما اقسام ویلي دي چې هغه د قرآن او د حدیث نه معلوم دي یو صبر دی علی المصائب په مصیبتونو باندې به صبر کوي مصیبتونو باندې پریشانۍ نه راځي مصیبتونه راځي بیماری نه صبر به کوي صبر دا دی چې چا ته به شکایت نه کوي د الله نه به خفه کېږي نه د خولې نه به بد الفاظ چې د هغه نه وباسي چې الله درنه چېرته ناراضه نه شي دې ته وایي صبر علی المصائب او دام د الله نه دعا غوښتل پکار دی چې الله موږ کې صبر ماده پیدا کړي یعنی صبر چې دی نو دا ګران کار هم دی لیکن چې الله یې چاته آسان کړي بالصبر مصیبت تکلیف بیماری پریشانی راځي نو په هغې باندې صبر کول دی ته وایي صبر علی المصائب د چې نه ډېر انسانان په دنیا کې داسې شته که نه چې په هغې باندې یو بیماري راشي یو مشکل ور باندې راشي نو بس د الله نه واوړي بد رد الفاظ چې هغه وایي د الله نه خفوي په الله باندې اعتراضونه کوي په الله باندې بدګمانۍ نه چې هغه کوي والعیاذ بالله دا انسان ناکام شو به د امتحان کې مصیبتونه پریشانۍ نه غمونه راځي دا د الله امتحان په بنده باندې نو په دې وخت کې سړی بد ردې چې هغه شروع کړي د الله نه خفه شي او دارنګې د الله بندګي عبادت چې هغه یې څه پرېږدي نو دا انسان ناکام شو دا ډېر غټ تاوان کې چې هغه پرېوته دنیا کې مصیبتونه یې آخرت یې ځان له تباه کړ صبر علی المصائب انبیاء علیهم الصلاة والسلام د هغې هغه تاریخ چې سړی ګوري د هغې سیرت ګوري که نه نو سړی حیران شي چې په دې انبیاو باندې الله څومره تکالیف مشکلات مصیبتونه بیمارۍ نه الله راوستلي هغو څه کړی دی صبر یې کړی دی د الله نه نه دي خفه شوي په الله یې اعتراضونه نه دي کړي د الله نه مرور شوي نه دي چې بس الله پرېږدي او بس د هغه بندګي پرېږدي چې زه خپل کار کوه ولې په ما دا مصیبتونه راولي نوح علیه السلام چې دی نوح علیه السلام تقریبا 9 کاله دعوت تبلیغ هغه کړی دی خلکو ته او بعض علما وایي یا یو اتیا کسانو چې دی هغه په ده باندې ایمان راوړی و او بعض مفسرین وایي 6 کسانو ایمان راوړی و 3 زامن و 3 ګورګانې وې نو 6 کسانو په 9 کاله دعوت تبلیغ کې دغه ایمان راوړو یا اتیا کسان زیات تعداد چې دغه اتیا ښودلی دی
نو د څومره صبر کړی دی تاسو وګورئ سورت نوح کې راځي د هغه دعوت تبلیغ د شپې هم دعوت کړی دی د ورځې هم کړی دی ښکاره هم کړی دی پټ هم کړی دی نو اجتماع ته هم دعوت ورکړی دی یو کس ته هم کړی دی او خلکو به د هغه نه ځانونه چې د هغه به پټول په جامو کې به ځان راتاو کړو دې لپاره چې د نوح علیه السلام خبره چې هغه وانه لیکن هغه صبر کړی دی صبر چې کړی دی نو مطلب د الله مدد او تر هغې پس صبر نه نو هغه به څه شو قوم چې د هغې به تباه شي دا په کشتۍ کې الله بچ کړو د کشتۍ جوړه وه هغه نور قوم چې دی کوم کافر وو نو بس الله ټول تباه کړو دارنګې صالح علیه السلام هود علیه السلام څونه دعوتونه خلکو ته ورکړي دي د الله د دین دعوت ډېر مصیبتونه ته رسېدلي چې کله صبر یې کړی دی ابراهیم علیه السلام باندې څومره سختې تېرې شوي دي پلار د کور نه وشاړه د دین د وجې نه هغه څه کو صبر چې هغه یې وکړه په دې باندې هجرت یې وکړو دارنګې بادشاهي مخالف چې هغه شو بادشاهي مخالف شو په دې باندې هغه څه وکړو صبر یې وکړو دارنګې امتحان په الله دا راوستو چې بچی به حلاله یې اسماعیل علیه السلام یې ورته وښودو چې دا کاروبار ته رسېدلی او بلوغ ته رسېدلی او زلمی و کار یې کولی شو ټوله دا به ذبحه کوي هغې ته تیار شو څه یې کوو په دې مصیبت باندې صبر کوو اور ته چې د هغه غورځېده اور ته کافران ظالمان مشرکان راولګې دا یې اور ته ورځو نو ده وویل حسبنا الله ونعم الوکیل دا الفاظ یې وویله نو دې د وجې نه تاسو وګورئ اور ته غورځېدل دا څومره ګرانه خبره ده چې زموږ او ستاسو د برداشت نه اخوا خبره ده خو ابراهیم علیه السلام دې باندې صبر کوو زموږ نبي باندې څومره تکلیفونه مصیبتونه په دعوت کې راغلي دي د قوم د خوا نه هم پرې راغلي دي د پردو د خوا نه د خپلو د خپلوانو خوا نه هغه ټول باندې څه کړی دی صبر یې کړی دی ایوب علیه السلام 13 کاله بیمار و هغه بیمارۍ باندې هغه څه کړی دی صبر کړی دی جزې پزې بې صبري دا یې نه ده کړی د الله نه خفه شوی چې هغه نه دی په الله اعتراضونه نه دی کړی دارنګې نور نیکان خلک په امت کې تیر شوي دي چې سخت تکلیفونه په الله راوستي دي او هغو صبر کړی دی صبر شریکو په مصیبتونو باندې نو الله به الله ډېر اجرونه درکوي هر مصیبت چې راځي نو بس الحمدلله علی کل حال به وی الحمدلله علی کل حال دویم چې دی نو هغې ته وایي صبر علی الطاعات د الله په طاعتونو باندې بندګیانو باندې صبر چې دی هغه به کوي هغه به نه پرېږدي تر مرګ وخته پورې به عبادت و بندګي باندې به صبر کوي دا به پرېږدي نه لکه مونځ دی روژه ده نور عبادتونه دي بندګۍ دی د الله دي نو په دې عبادتونو طاعتونو باندې به صبر کوي تر مرګ وخته پورې دا به پرېږدي نه چې یوه ورځ یې کوي بله ورځ یې نه کوي خوشحالۍ کې نه کوي په مصیبت کې کوي یا مصیبت کې نه کوي په خوشحالۍ کې کوي داسې نه ده صبر به کوي صبر کله به ګرمي کله به یخني یخنۍ کې د بسترې نه پاڅېدل او سهار جمعې ته تلل ګران دي که نه په اوړي کې شپه چې هغه لنډه ده او ګرمي وي غالبا شپه ګرمه وي سهار ته نږدې وخت چې شي نو موسم لږ برابر شي په دغه وخت یو سړی چې هغه پاڅېږي زنانه پاڅېږي او مونځ کوي عبادت کوي دا ګران کار یې سړي له سخت خوب هم ورځي ګرمي هم ډېره زیاته وي ټوله شپه خوب هم نه دی کړی او بیا هم د دې الله په طاعت باندې صبر کوي داسې خلکو سره به د الله مدد وي دا خلک الله به نه پریشانه کوي د الله خاص مددونه د دې سره کېږي صبر به کوي په طاعاتو د الله باندې د یوې ورځې شیخ به ځان نه سازي چې یوه ورځ بندګي وکړي به یې پرېږدي نه مرګه پورې به بندګي نه پرېږدي ځکه مرګ پته نه لګېږي که مرګ در باندې راشي او تا مونځ نه وي کړی ته به څه جواب الله له ورکوي مرګ در باندې راشي روژه دې نه ده نیولې مرګ در باندې راشي زکات در باندې فرض نه دی ورکړی الله له به څه جواب به ورکوي
د الله حساب ډېر سخت دی. ګوره قیامت کې دا خلکو سره چې د الله بندګي نه کړې د الله عبادت نه کړې. نو دارنګې دریم دی صبر عن المعاصي، د ګناهونو نه به صبر کوي. صبر د ګناهونو نه صبر دا مهم صبر دی. قرآن او حدیث په دې باندې ډېر زور ورکړی دی چې تاسو ګناهونو نه ځان ساتئ، پرهیز کوئ. ګناه چې دی نو دا انسان ذلیله کوي، انسان پریشانه کوي. دې وجه نه علما وی نعمتونه چې تعالی الله درکړي دا په دوه شیانو باندې تا نه به ختمیږي. یو چې ګناهونه ختمیږي نو دا په دغه چې ختمیږي، نعمتونه چې ختمیږي نو دا په ګناهونو سره ختمیږي. معاصي چې دي، معاصي ګناهونه دا د انسان نه نعمتونه زایله کوي. صحت الله درکړی دی، مال الله درکړی دی، بچی الله درکړی دی، خاون الله درکړی دی. خاون له الله ښځه چې راورکړلی دا ډېر ښه نعمتونه د دنیا دی الله موږ تاسو له راکړی دي. یو سړی دی یو زنانه د ګناهونه کوي، د الله نافرمانی نه کوي، نو لږ وخت بعد به الله ته دا نعمتونه اخلي. دا یاد ساته. صحت به خراب شي، بچی به ته الله والي، یا بچی به داسې نافرمانی کوي چې د مور ته به ګوریم نه، پلار خبره به هم نه مني، نافرمانه بچی به ته الله جوړ کړي. دا ولې د پلار او د مور د ګناهونو د وجې نه داسې کېږي، بچی خراب شي. دارنګې مرضونه ته ولګېږي، مصیبتونه پې الله راولي، مالونه ته الله واخلي، دکان یې ودرېږي، کاروبار یې ودرېږي، پریشانه شي. دا ولې ګناهونه چې دي نو دا داسې ضرري شي نه دي دا ګناهونه کول چې دا د انسان نه نعمتونه لرې کوي. نعمتونه دویم نعمتونه چې د انسان نه لرې کېږي نو دا په ناشکرۍ باندې. یاره څه شته که نشته نو دا وایي بس هېڅ هم نشته که نه. اکثر زنانه ناشکره وي، سړي هم ناشکره وي. ډېر شی نعمتونه د الله په موږ باندې دي، خو تپوس یې وکړي نو بس به وایي چې نشته دی نعمتونه. کور نعمت دی الله درکړی دی، بچی نعمت دی الله درکړی دی، دارنګې مال نعمت دی الله درکړی دی، او په بدن کې به ډېر نعمتونه نور دی بې شماره. او یو سړی وي یو زنانه وي چې نه ما باندې نعمتونه نشته دی، بس مناسې مصیبتونه دي او تکلیفونه دي، په دې الله خفه شي. دي نعمت ناشکري مه کوه. ګوره دا نعمت به نن لا بله ورځ واخلي بیا به پریشانه یې. یو حدیث روایات چې امام بخاري راوړی دی رحمه الله، ډېر ناشنا حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه چې الله رب العالمین انسانانو ته ورکړي دي خو ډېر خلک په تاوان کې دي. هغې دغه نعمتونو په باره کې ډېر خلک په تاوان کې پراته دي، ګټه یې پکې ونه کړه بس تاوان کې روان دي. هغه دوه نعمتونه چیرې یو صحت دی او بل فراغت دی. د مریضانو نه تپوس وکړه چې صحت دا نعمت دی که نه دی. صحت کې سړی مونځ هم کولی شي، روژه نیولی شي، دارنګې مړ ژوندی پکې کولی شي، حج له پکې تللی شي، عمرې چې هغه کولی شي، مسجد ته جمع له تللی شي، د شپې مانځه ته پکې راپاڅېدلی شي. صحت دی که نه الله درکړی دی. سړي له ښځې له ډېر بندګیانې به کولی شي، خو صحت کې تا د الله بندګي ونه کړله، غټ تاوان دې وکړه. اوس چې بیمار شي نو اوس یې نه شي کولی که نه، په ولاړه به مونځ نه شي کولی. ډېر بیماران شته، ډېر بیماران شته، په ناست هم غریبانان نه شي کولی. ډېر بیماران شته په دې کورونو کې، هسپتالونو کې چې هغه په اشاره باندې مونځ نه شي کولی، همداسې ملاست دي، سر په اشاره باندې مونځ کوي، رکوع سجده کې اشاره نه شي کولی، ملا نه شي راښکته کولی. څه ناشنا نبي دی، څنګه ناشنا خبره یې کړې ده. ای انسانانو صحت الله درکړی دی، ولې تاوان کې روانې؟ دې صحت کې ګټه وکړه، ګټه د الله بندګیانې وکړه، عبادت وکړه. که یو وارې کټ ته وغورځېدې نو ګوره بیا ترې راپاڅېدی نه شي نو بیا به عبادت نه شي کولی. ډېر مریضان یې که نه 2 رکعته نفل یاره وس نه شم کولی، نو وس مې نه کېږي. یاره جي فرض کوم او سنت نه شم کولی، دا سنت موقت دا هم نه شي کولی. بس صحیح ده، خیر ده، بیمارۍ دا هم مه کوه خو فرض کوه. داسې وخت به غریبانانو باندې راشي بعضې وخت کې چې هغه فرض مونځ هم په اشاره باندې به نه شي کولی.
صحت نعمت دی خو ډېر خلک په تاوان کې دي دې وخت کې د الله بندګي ډېره پکار ده صحت کې ځوانۍ کې په قوت کې ډېره پکار ده او دویم چې کله انسان فارغي وخت سره ملاو دی ځان له کورې دی منځ کولی شي تلاوت کولی شي عبادت کولی شي او دا په قصو باندې دا وخت تېروي ډېرې زنانۍ که نه اوزګاري یا د کور کار یو یا قصو پسې ګرځي یو له راځه قصې ورسره کوه بل چې څوک رینی شي که نړۍ تنګېږي بل ځای ته به یې بقرا شي ځي یو کور باندې ګرځه بل کور باندې ګرځه او قصې کوه هلکه داسې وخت به راشي چې دومره به مصروف وي چې بیا بل سر ګرېدو ته نه اوزګارېږي عبادت به څه وخت کې بیا ته کوي نو ته د عبادت ټیم موږ ته راوښیوه صحت کې موږ عبادت ونکو او فراغت کې ونکو نو چې کله مصروفه شو په کاروبار باندې ولګېدې اوس فارغېږې نه ډېر کاروبار والا ته وګوره که نه فرض مونځ ته نه یوزګار جمع ده یاره چې جمع نشم کولی نو ګاهک راته ولاړ دی دوکان مې به یې داسې کېږي او هغسې کېږي او بانې به لټوي نه چې اوس اوزګار یې اوس وخت خشومات کې تېروه عبادت کوه د الله بندګي کوه ذکر کوه منځونه کوه قرآن تلاوت ډېر کا ځکه که مصروفه شوې او مشغوله شوې نو بیا یې نه شي کولی دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک په تاوان کې پکې پراته دي یو صحت دی بل فراغت دی زمونږ فراغت په چکرو باندې او په خبرو اترو باندې او په کرکټو باندې او په دې باندې تېرېږي چې فارغ وخت دی راځئ کرکټ به وکړو او راځئ پلانکۍ لوبه به وکړو او ښځې په قصو په غیبتونو باندې تېروي او مجلسونو کې تېروي او صحت هم دغسې تېر شي نو بیا چې بیمار شي نو بیا نه شي کولی که نه مشغوله شي بیا نه شي کولی د الله عبادت دې پاتې نو دې ته وایي صبر کول دریم دی صبر کول عن المعاصي د ګناهونو نه ځان صبرول ځان ساتل ځکه چې ګناهونه د انسان نه نعمتونه زایله کوي او ناشکري چې ده نو دا د انسان نه نعمتونه زایله کوي هر وخت الحمدلله وایه ګناه نه ځان ساته او د الله بندګي کوه صحت دې دی ګوره والصلاة په مونځ سره و انها که دا ضمیر دې مونځ ته راجع دی دا مونځ خامخا ګران کار دی مگر نه دی ګران په کسانو باندې چې هغې خشوع کوونکي دي عاجزي کوونکي دي خشوع څه ته وي عاجزۍ ته وي په هغې باندې دا مونځ ګران نه دی د الله نه یېرېدونکي خلق په هغې باندې مونځ ګران نه وي خو کوم کسان سړي زنانه چې د الله نه نه یېرېږي که نه په هغو باندې مونځ ډېر ګران دی یاره بیا د مونځ ټیم شو بیا به اودس کوم او جومات ته به ځم سم ته به وایي چې غر پې چا اچولی دی هلکه غر نه دی دا د الله عبادت دی بندګي ده په خوشحالۍ باندې وکړه دې سره طبیعت د انسان برابرېږي د مؤمن انسان په عبادت باندې طبیعت برابر شي بدن ته راحت ملاو شي خوشحاله شي خو چې چا کې د الله یره نه وي که نه خشوع پکې نه وي په هغو باندې دا مونځ هم ګران دی یا انها ضمیر د استعانت ته راجع دی مدد حاصلول په صبر او په مونځ باندې دا ګران کار دی خو مګر نه دی ګران په هغه کسانو چې هغه عاجزي کوونکي دي الله ته د الله ته عاجزي کوي خشوع دا صفت د زړه دی په زړه کې عاجزي خو د هغې اثار به په اندامونو باندې ښکاره کېږي کم سړی کومه زنانه چې مونځ کې په خشوع باندې ولاړې زړه کې توجه الله ته وي نو هغه به ځان ګرهیم نه اخوا دېخوا ګوریم نه او دارنګې نظر هم اخوا دېخوا نه چې لاسونو سره هم لوبې نه کوي کپړو سره هم نه کوي او دارنګې بره چتونو ته هم نه ګوري بلکې مخکې موږ ویلو چې سجدې ځای ته به ګوري نو په ډېر عاجزۍ باندې دا انسان ولاړې په زړه کې خشوع وي نو د هغې اثر په اندامونو باندې اندامونه هم سره برابري کله چې په زړه کې خشوع نه فکر بل ځای کېږي که نه نو بیا لاس هم غلط خوځېږي نظر هم غلط خوځېږي بدن کې حرکات او هغه هم غلط کېږي بیا خوځېږي را خوځېږي مانځه کې ځکه هلته زړه کې توجه نه ده برابره دې وجه نه حذیفه رضی الله عنه ویلي دي چې تاسو د خشوع نفاق نه ځان چې هغه ساتئ خشوع النفاق نه چې هغه ځان ساتي دې ته وي چې په زړه کې توجه چې هغه نه وي او ظاهره کې ډانچې داسې جوړه کړي او بدن چې ته به وایې چې دا په ډېر عاجزۍ باندې الله ته ولاړ دی ډېر ناشنا خبره کړې دې ته د منافقت خشوع وي زړه کې توجه الله ته نشته دی سوچونه یو ځای بل ځای کوي دوکان کې سوچ دی کور کې سوچ دی او دارنګې چې نورو ځایونو کې سوچونه دي لیکن په مانځه باندې داسې ولاړ دی چې ته به وایې چې بیخي بس دا ډېر په توجه ولاړ دی حذیفه رضی الله عنه دې نه پناهي غواړه دې ته وایي خشوع النفاق د منافقت خشوع ده
بلکې خشوع خو هغې ته وایي چې زړه توجه یې الله ته برابر وي نو بیا اندامونه هم د هغې سره برابر وي الله ته. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دا عاجزي کوونکي هغه کسان دي چې یقین کوي په دې چې یقینا دوی به مخامخ کېږي د خپل رب سره. وأنهم إليه راجعون او یقینا دوی دې خاص دی الله ته ورګرځېدونکي دي. یظنون په معنی د یقین سره دی. دا صفت موضحه دي ته وایي علما مفسرین چې د خشوع کوونکو هغه صفت بیانوي چې دا څوک دي، د عاجزي کوونکي الله ته دا څوک دي. نو دا هغه خلک دي چې د هغو یقین دی چې موږ به د الله سره مخامخ کیږو او موږ به د الله ته ورګرځو، الله به موږ سره حساب کتاب کوي. نو دا صفت دی د خاشعینو لپاره. بعضې وایي چې خشوع چې دی نو دا د زړه صفت دی، اثر یې په اندامونو ښکاري، خو دا خشوع په انسان کې مخکې نشته دی، مخکې نه. په مانځه کې هم خشوع کوي، مانځه نه خیر هم په ده کې خشوع ده. نو د دې د دوام دپاره الله رب العالمین سبب ذکر کوي چې دا خشوع په سړي کې دائم پاتې کېږي تر مرګه پورې. هغه ده هغه کسانو کې به دا خشوع دائم وي چې د کومو کسانو دا یقین چې دی به د خپل رب سره مخامخ کېدونکي. او دا یقیني خبره ده چې سړي دا یقین چې زه به د الله سره مخامخ کېږم نو هغه به یې څه کوي؟ خشوع کوي الله ته، عاجزي کوي الله ته همیشه دپاره، تکبر نه کوي، لویي نه کوي په چا باندې. هلکه زه به د الله سره مخامخ کېږم، که زما په زړه کې تکبر او لویي بیا به زه الله له څه جواب ورکوم؟ او بعضې وایي چې نه دا د پیدا کېدو د خشوع لپاره علت او وجه د اصل کې چې په مانځه کې به خشوع څنګه پیدا کېږي، د هغې د پیدا کېدو لپاره وجه الله ذکر کوي. هغه دا دی چې په مانځه باندې ودرېږي او دا یقیني وي، ځن به په معنی د امید سره راځي، دا امید وي چې زه مخامخ کېدونکی یم د خپل رب سره، دا توقع وي. په دې مانځه کې دا امید لري او دا توقع لري چې زه د الله سره مخامخ کېدونکی یم، معنا زه الله ته ګورم یا الله ما ته چې د هغه ګوري په دې مانځه کې. نو په دې باندې توجه چې د هغه به پیدا کېږي. دا د مونځ کې پیدا کېدو لپاره یو وجه ده چې مونځ کې زموږ او ستاسو توجه به څنګه پیدا کېږي. د هغې ډېر وجوه دي. نو یو وجه او یو سبب د هغې لپاره دا دی چې سړی په مونځ باندې ودرېږي که نه او دا ګمان کوي چې ما ته الله رب العالمین یا خو داسې ووایه چې زه الله ته ګورم په دې مانځه کې، دومره توجه پیدا که. دې ته د احسان اعلی مرتبه وایي ان تعبد الله کانک تراه. د الله داسې بندګي وکړه ګویا کې ته الله ته په دې مانځه کې ګورې. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. که چېرته دا دې ذهن کې نه راځي چې زه الله ته ګورم نو دا خو ذهن کې راوله چې ما ته الله ګوري. سړي ته یو بادشاه یو وزیر هغه سړي سره خواته یو او ته ګوري، څونه په ادب باندې به دا ولاړ دی چې اخوا دې خوا ونه کړم اخوا دې خوا ونه ګورم ځکه چې دا وزیر او دا بادشاه راته ګوري. رسول الله فرمایي داسې بندګي وکړه دې مانځه کې دا راوله په ذهن کې چې ما ته الله ګوري، زما مالک خالق ذات دی، زما مخې ته دی هغه ما ته ګوري، نو مونځ کې به دې توجه ډېره ښه برابره شي. دارنګې حدیث کې راځي د دې تایید په باره کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې مونځ کوه ګویا کې دا ستا اخرنی مونځ دی او د دې نه پسه ته مړ کېږي او د الله سره مخامخ کېږي. نو په دې سره په مونځ کې ډېره توجه پیدا کېږي. مونځ کې به توجه څنګه پیدا کېږي؟ نو دا سبب دی چې په کله په مونځ باندې ته ودرېدې که نه مونځ باندې نو دا ذهن کې راوله چې کېدی شي بل مانځه پورې زه ژوندی پاتې نه شم. دا ډېر ناشنا سبب دی، که ته به تجربه وکړه بس ډېره ده چې کله مونځ ته ودرېږي نو ذهن کې دا راوله چې کېدی شي بل مانځه پورې زه ژوندی پاتې نه شم. نو په دې د اخرنی مونځ دی د الله سره ملاقات دی، د ښه په توجه باندې به دې مونځ به وشي. ځکه ډېر انسانان یې که نه سهار مونځ یې کلی ماسپښین مانځه نه مخکې مړ شي
ډېر انسانان یې ماسپښینی مونځ چې دی نو دا یې اخرنی مونځ یې مازدیګر پورې ونه رسېږي د منځ کې څه مړ شي که نه څوک د مازدیګر مونځ یې اخرنی د هغې نه پس ماښام ته ونه رسېږي نو چې کله هم تاسو اودس وکئ که نه مونځ باندې ودرېږئ ذهن کې دا راولئ چې کېدی شي دا زما اخرنی مونځ چې زه په ډېره توجه باندې وکړم او د دې نه وروسته په بل مانځه ته زه ونه رسېږم مرګ را باندې راځي د دې سره به په مانځه کې ډېره توجه پیدا کېږي دا ځان سره زده کړئ عمل پې شروع کړئ مونځ کې توجه به دې پیدا کېږي دویم چې ودرېدلې ذهن کې دا راوله چې ما ته الله ګوري الله څونه لوی ذات دی او عظیم رب دی او بادشاه دی او زما مالک دی او زما خالق دی زما رازق دی زه د هغه مخې ته ودرېږم او الله راته ګوري مونځ کې به دې توجه ښه پیدا کېږي ملاقو ربهم نه خو یو مراد دا دی چې دې مخامخ کېدونکي د خدای سره معنا د الله دیدار په هغې باندې یقین دی چې موږ د الله دیدار به موږ کوو دویم ملاقو ربهم نه مراد چې دی هغه ملاقات د رب سره دی دپاره د جزا او د ثواب ورکولو د الله سره به مخامخ کېږي نو الله به ورله څه ورکوي جزا او ثواب بدلی به ورله ورکوي او دریم دا دی چې ملاقو ربهم نه مراد د الله حساب دی الله رب العالمین به د یو سره حساب چې هغه کوي په دې باندې یقین دی وانهم الیه راجعون او یقینا دوی چې خاص دی الله ته ورګرځېدونکي د الله مخې ته به ورځو نو الله به موږ سره حساب کتاب وکړي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دې ته اوس بیا وایي خاص خطاب بنی اسرائیل ته مخکې یو څه ذکر دا دویم خطاب دی چې خاص بنی اسرائیلو ته کوي د دې ځای نه وروسته الله رب العالمین په دې اول آیات کې الله ترغیب ورکوي شکر کولو ته ورپسې آیت کې الله تخویف بیانوي چې څوک شکر نه کوي که نه د الله د نعمتونو نو دغسې خلکو لپاره الله تخویف اخروي بیانوي د آخرت یره نو وإذ نجیناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم په دې آیاتونو کې به الله اته نعمتونه چې هغه بیانوي په بني اسرائیل باندې خاص نعمتونه هغه به الله ذکر کوي اته نعمتونه په دې آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي بني اسرائیل ته ترغیب ورکوي د شکر کولو چې زما نعمتونه رعایت کوي ما پتا زمانه ډېر نعمتونه بني اسرائیل کړي نو هغه رعایت کوي د نعمت رعایتول معنا دا ده چې تاسو دغه نعمتونو شکر چې هغه وکړئ نعمت شکر کوي او پرون موږ ویل چې نعمت شکر دا دی چې نعمت نسبت الله ته کوه چې دا نعمت مال الله را کړی دی نعمت الله را کړی دی دویم دا نعمت د الله پر رضا کې استعمالول او بل د نعمت اثر په ځان باندې ښکاره کول نعمت الله درکړی دی نو د اثر په ځان ښکاره کا استعمالوئ د دې نسبت الله ته کوه چې دا نعمت الله را کړی دی دا نعمت د الله په نافرمانۍ او د الله په عصیان کې مه استعمالوه الله پې مه خفه کوه د الله په خلاف کې مه استعمالوه نو پس تا د نعمت شکر چې هغه دې وکړو او بل دغه دا و چې په نعمت باندې الحمدلله وایه دا نعمت چا درکړی دی صحت چا درکړه مال چا درکړه بچي چا درکړه الله دارنګې دغه نعمتونه د الله په خلاف کې به مه استعمالوه چې الله پې خفه کوي په دې بچو باندې او دارنګې په دې مال باندې او په دې کور باندې الله نعمتونه درکړي ته د الله په خلاف کې استعمالوي او بل د هغې اثر دې په تا باندې ښکاره شي د نعمت اثر لکه دام د نعمت ناشکري دی چې سړی مالداره دی وسول الله ورکړی دی او هغه زړې کپړې اغوندي زړې زړې جامې اچوي خراب خوراکونه چې هغه کوي معمولي یاره بس به خلکو ته مې مالداري ښکاره کېږي دا د نعمت ناشکر دی ته بله ورځ به الله واخلي به نه د نعمت اثر دې په تا باندې ښکاره شي ځان له ښې کپړې واچوه خو اسراف به صرف نه کوي اسراف ډېرې پیسو والا به نه استعمالوي اسراف او تبذیر نه به ځان ساتي ښه خوراک چې هغه وکړه غریبانانو مسکینانو له صدقه چې هغه پکې ورکړه نو نعمت اثر په تا باندې ښکاره شو او هغه انسان د الله نه دی خو چې مالداره دی پیسې ورسره ډېرې دي او ځان له ښې کپړې نه اچوي
خلق به نظر کوي، کله وی خلق به خبرې کوي، کله وی شخل به داسې کوي، خلقو ته ځان غریب معرفي کوي او منځ کې مالدار دی. داسې انسان د الله نه خوښوه او هغه انسان هم نه دی خوښوه چې ډېر مال الله ورکړی دی خو دا اسراف کوي، په 2000 او په 3000 روپۍ باندې جوړه باندې ګزاره کېږي او دا په 2000 او په 8000 باندې اخلي. د نورو مسکینانو غریبانانو خیال نه ساتي، صرف په ځان یې لګوي، اسراف کوي، تبذیر چې هغه کوي، په بې ځای ځایونو کې مال لګوي، غیر شرعي طریقه باندې مال لګوي، نو دا هم د الله نه خوښوه. نه په ګزاره اندازه باندې به چلېږي، نعمت اثر دی په تا باندې ښکاره شي. رسول الله یو کس ته ویلو، نو بل دا دی، بل خاص نعمت په بني اسرائیل باندې دا دی چې ما غوره والی درکړی و تاسو ته په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې. بني اسرائیل په خپله زمانه کې دا ډېر غوره و. غوره په دې وجه باندې و چې یو خو الله دې ورله کتابونه ورکړي، بلکې رسولان پکې الله ډېر رالیږلي وو. تورات ول الله ورکړو، صحیفې د موسی علیه السلام، صحیفې د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام کو مخکې تېر شوی که د موسی علیه السلام صحیفې دې ورله ورکړی شوي، تورات وروسته بیا نصارا ول چې دا هم بني اسرائیل انجیل ورله ورکړی و. او دارنګې ډېر انبیا علیهم السلام چې دي رسولان د الله په بني اسرائیلو کې رالیږلي دي. بعضې مفسرین وایي د 10 انبیاو نه ما سوا نور ټول انبیا الله بني اسرائیلو کې رالیږلي دي. دا آیت مخکې هم تېر شو، اوس یې بیا چې هغه راوړو په همدغه الفاظو باندې، خو دلته سره صرف دا خاص نعمت چې هغه بل زیات کو چې وانی فضلتکم علی العالمین. یو خو دا و چې هغه نعمتونو په کشرانو باندې کوم چې موجوده وو، دلته تذکیر د نعمت دی په مشرانو باندې. نو دا پکې شی شو، فرق شو. دویم دا دی چې دلته دا دې لپاره راوړو چې وروسته دې نه دا تخویف ذکر کوي. د تخویف دپاره مخکې دا ویل چې نعمتونه د الله په ځان باندې رعایت کوي، د هغې شکر چې هغه وکوي. که شکر نه کوئ نو بیا دا تخویف چې هغه واورئ. قیامت په ورځ باندې وګوره الله رب العالمین نه بیا بچ کېدل نه کېږي. او هلته چې راوړو نو هغه د دې لپاره چې دغه اوامر د الله چې دي، نواهي د الله چې دي، په دې باندې عمل وکوي. هغې لپاره ویلو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. نو دا فرق شو باغی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای اولاد د یعقوب علیہ السلام اور آیات کې تاسو په شکر کولو سره نعمتونه زما هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې. وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما غوره والی درکړی دی تاسو ته په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې. زمونږ په امت باندې بني اسرائیل غوره نه دي، او لیکن په مخکنو امتونو باندې چې بني اسرائیل چې هغه غوره وو، رسولان پکې ډېر وو، کتابونه پکې الله ډېر رالیږلي دي، او دارنګې بادشاهي ول الله ورکړې وه، خلافت الله ورکړی دی وله. هر چې زمونږ امت دی نو دا غوره دی، بیا قرآن نه معلومیږي. وروسته راځي وکذلک جعلناکم امة وسطا، ستاسو دا امت ما عادلان او غوره چې هغه ګرځولي دي. دویم سورت آل عمران کې راځي کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو ډېر غوره امت یې، الله غوره امت ګرځولی یاستئ، خلکو ته به د الله دین بیانوئ، دعوت به کوئ. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دې ته ویل کېږي تخویف اخروي، د آخرت یرا. ویرېږئ ګوره نعمت ناشکري ونه کوي، عذاب د هغې ورځې نه ویرېږئ چې هغه د قیامت ورځ ده. دنیا کې چې انسان بچ کېږي که نه، د یو جیل نه بچ کېږي، د یو سزاو نه بچ کېږي که نو په څلورو طریقو باندې بچ کېږي، په یو د څلورو طریقو باندې. یهود هم دا ویل چې موږ قیامت کې بچ کېږو، نو په یو د دې څلورو طریقو باندې به بچ شو که نه.
نو الله پې رد کوي ګوره قیامت کې به دغه بچ کېدل په دغه طریقو باندې نه شي کېدلی یو په دنیا کې طریقه دا ده چې یو سړی مجرمي جیل ته لاړ شي چې کله جیل ته لاړ که نه نو بل کس راولګي د هغه یار دوست یې ورور یې هغه له ورشي ضمانت وکړي چې دا پرېږدي او د ده په ځای باندې ما ونیسئ دونه وخت به زه تاسو سره په جیل کې تېر کړم خو دا کور ته پرېږدئ د هغه ضمانت چې د هغه وکړي او خپله ځان جیل له ورکړي او هغه را پرېږدي په دنیا کې کله کله داسې کېږي یو مجرم په دې طریقه باندې خلاص شي الله فرمایي قیامت کې دا نه شي کېدلی ناشنا ورځ ده د قیامت چې یو غیر مجرم انسان راشي او الله ته وایي چې الله دا مجرم انسان دی زما ورور دی زما خپلوان دی یار دوست ای الله دا د جهنم د جیل نه راځات کړي او دې په ځای باندې څه وخت ماف کې واچوه الله وایي دا طریقه هلته نه چلېږي دویم په دنیا کې چې انسان د جیل نه خلاصېږي نو په سفارش باندې خلاصېږي مخاوري سړی چې هغه ور ولیکي مخاوري سړی مشر هغه د سفارش چې هغه ور وکړي نو د هغې په وجه باندې جیل نه را پرېښودلی شي هلکه پلانکی خان ملک ارباب راغی نو بس دلې سفارش چې هغه وکړو نو هغه د جیل نه پرېږدي الله فرمایي قیامت کې زما په دربار کې سفارش چې هغه هم نه چلېږي شفاعت بلا اذن چې دا هم د الله په دربار کې نشته دی درېیمه طریقه د خلاصېدلو دنیا کې دا ده چې جرمانه او پیسې چې هغه ورکړي سړی جیل کې دی خپلوان یې راټول شي یاران دوستان یې راټول شي ډېره غټه جرمانه چې هغه راواخلي پیسې راواخلي جیل والا له ورکړي ته هم دا پیسې چې راواله زموږ دا مجرم دا سړی چې را پرېږده نو هغه رشوت واخلي جرمانه چې هغه د ده نه واخلي چې را پرېښودلی شي کله په هغه باندې یو جرم لګېدلی او دارنګې پرچه پې کټ شوي جیل ته تللی نو هغه پرچه چې وله ډکه کړي نو یې سره را پرېښودلی شي که نه پیسې جرمانه وله ورکړي الله فرمایي قیامت په ورځ باندې دا هم نه چلېږي چې الله دې څوک پیسې او جرمانه او سره وسپین ورکړي او د الله د جیل نه دې څوک ځان خلاص کړي څلورمه طریقه چې هغه دا ده په دنیا کې د جیل نه د خلاصېدو څلورمه طریقه یو سړی ونیولی شي مشر هغه د قوم مشري د هغه قوم یې د هغه ډلې د هغه خاندان یې هغه ټول راوځي سړکونه چې هغه بند کړي دارنګې لارې چې هغه بندې کړي د حکومت په ځایونو باندې ورشي نو حکومت مجبوره شي په زور باندې هغه سړی ترې راخلاص کړي هلکه اوس ډېر لوی بغاوت سازېږي روډونه بند شو او دارنګې چې دی لارې کوڅې چې هغه بندې شوې تکلیف دی نو دغه زور په وجه باندې د اکثر لیډران مشران چې هغه به دغه په زور باندې د حکومت نه یې سره خلاص کړي نو الله فرمایي قیامت کې داسې څوک نشته دی چې د الله په دربار کې دغه زور وچلی یو مجرم انسان د جهنم د اور نه راخلاص کړي ډېره سخته ورځ ځکه ده دغه څلورو طریقو باندې الله وایي زما په دربار کې بچ کېدل نه کېږي او دغه څلورو طریقو سره د الله رب العالمین د جیل نه څوک نشي راخلاصېدلی ځکه تاسو د عذاب د قیامت نه ویرېږئ د عذاب د دغه ورځې نه ویرېږئ ګوره ډېره سخته ورځ ده که ناشکري مو وکړه که نه د الله د نعمتونو نو د الله جیل ته به لاړ شي او د الله د جیل نه به نشي بچ کېدلی واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ویرېږئ تاسو د عذاب د هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې دفع به نه کړي یو نفس او د بل نفس نه هېڅ عذاب لا تجزي معنی دا ده چې دفع به نه کړي یو نفس د بل نفس نه شیئا او هېڅ عذاب اول نفس نه مراد نفس غیر مجرم دی هغه انسان چې هغه جرم نه لیکلی پاک دی او عن نفس د دې دویم نفس نه مراد نفس مجرمه شیئا معنی شیء من العذاب دا یو طریقه شوه دویم ولا یقبل منها شفاعت نه به شي قبلېدلی د دغه نفس پاک نه سفارش د دې مجرم په باره کې چې سفارش کوي نو دا به هم ته نه شي قبلېدلی ولا يقبل منها شفاعه شفاعت چې دی نو دا په قیامت کې د مؤمنانو ګناهګارو لپاره دا شته دی په کوم آیاتونو کې چې نفي راغلی چې سفارش چې دی دا به نه
نو مراد د سفارش نه سفارش د کافرانو لپاره دی، مشرکانو لپاره په قیامت کې سفارش نه کیږي. دویم کوم آیاتونو کې چې راځي سفارش هغه به نه کیږي قیامت کې. مراد د سفارش هغه سفارش بلا اذن دی، دا الله د اجازت نه بغیر به په قیامت کې څوک هم سفارش هغه نشي کولی. د دو قسمونو سفارشونو معنا د قرآن او په حدیث کې. کافر مشرک لپاره سفارش نه او سفارش بلا اذن نشته دی. نور د اهل سنت والجماعت عقیده ده قیامت په ورځ باندې سفارش شته دی. د هغې لپاره ډېر قسمونه دی چې هغه حدیثو کې بیا راغلي، صحیح احادیث په دې باره کې شته دی. معتزله د دې اکثرو نه انکار کوي، هغې وایي چې سفارش چې دی نو دا به قیامت په ورځ باندې نشته دی، شفاعت چې دی هغه به نه قبلېږي او دا نشته دی. ولا يقبل منها شفاعة، نبشي قبل ذلك دغه نفس له سفارش کول. به سفارش یو دنیا کې نو دا خو یو ژوندی انسان بل ژوندی انسان ته وی مالا دعا وغواړه، دا یو قسم سفارش دی، دا جایز ده. په دې کې به زیاتوالی چې هغه به پکې نه کوي زیاتوالی. یو ژوندی انساني بل یو ژوندی انسان ته وایي هغه سړی نیک سړی دی، هغه ته وایي ماله لږ دعا وغواړه چې الله ماله دا مصیبت لرېږي، ماله دعا چې هغه وغواړه چې الله ماله پلانکې بیماري د هغه چې هغه ران لرېږي. نو دا سفارش چې دا په دنیا کې شته دی، د نیک سړي نه دعا غوښتله. دویم چې دی نو هغې ته وایي شفاعت هغه دا دی چې ژوندی سړی چې دی نو دا د یو قبر خواله ورځي او هغه قبر والا ته وایي چې زه تاله راغلی ما ته ماله سفارش وکړه د الله په دربار کې. نو دا شفاعت چې دی نو دا نه دی جایز. ژوندی سړی وي او مړي له ورځي د هغه قبر له ورځي، هغه الله ته وسیله کوي او هغه الله ته سفارش کې پیش کوي. ته وایي ماله سفارش چې هغه وکړي چې زما پلانکې مصیبت هغه رانه لرې شي، مشکل مې حل شي، حاجت مې پوره شي. نو دا نه ده جایز. قبر له ورتلل او قبر والا الله ته سفارش کې پیش کول دا نشته دی. دا کله شرکي چې سړی داسې کوي قبر والا ته وایي چې بس ته زما خبر اورېږې تا ته وایم ته الله ته ووایه، دا بیا وروسته راځي وسیله شرکیه ده. دا به چې دا ګڼي چې دا زما اواز اوري، عالم الغیب دی، زما په خبر باندې پوهېږي او الله ته خبرې هم کولی شي. بل سفارش هغه په دنیا کې دا دی چې د نیک کار سفارش هغه وکړو نو هغه وروسته راځي نو په دې کې اجر دی. د بد کار سفارش دې وکړو نو په دې کې ګناه ده. دا عام قانون دی. یو سړی دی په یو ځای کې ولته سفارش وکړي، ډاکټر ته ولته سفارش وکړي، نمبر ولته رامخکې کړي. دارنګې په تاڼه کې یو ضرورت دی یو سړی نو ته ورشي هغه له یو ښه سفارش هغه وکړي. دارنګې ستا یو یار دوست دی هغه ته ولته سفارش وکړي څه شی مدد کومک چې بل مسلمان سره وکړي. دا شفاعت چې دا اجر پکې دی، ثواب پکې دی په نیکو کارونو کې سفارش. دویم شفاعت چې دا په ګناه کې دی نو دا به ګناه ده، دا به نه کوئ. هلکه پلانکي سړي دا سفارش هغه وکړه چې دا پلانکي ګناه چې دی نو هغه ما سره وکړي، حرام کاروبار دی بلکې ما ځان سره شریک کړي، ته له سفارش کوي نو دا به نه کوي. دارنګې بل د ګناه کار هر سړی پوهېږي په هغې کې سفارش چاله نه کوي کینی ته به هم بې ګناهګار یې. په غلطو کارونو کې د ګناه په کارونو کې به چاله سفارش نه کوي. بل په آخرت کې سفارشونه دي نو هغه به شته دی. ما مخکې ویل حدیثو کې بیا راغلي دي. یو شفاعت یو کبرا دی چې هغه زموږ نبي صلی الله علیه وسلم الله ورکړی دی. حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی کتاب الایمان کې چې خلق به تنګ شي د قیامت په ورځ باندې. 50,000 کاله ورځ ده که نه، په ودرېدو باندې، په ګرمۍ باندې، په رش باندې، په انتظار باندې به خلک ډېر زیات تنګ شي.
وبه وایي چې لکه داسې چل به وکړو یو ډله به پکې راوچتوي راځئ سفارش الله ته سفارشي ګورو چې الله ته وایي چې الله موږ سره حساب وکړه که جنت ته بوځئ که جهنم ته بوځئ خو دا رش دی او انتظار او ګرمي او انسان بربند ناست و نته او خپې ابله ولاړي او 50,000 کاله ودرېدلي نو دا ډله به وایي که چاله ورځو نه سفارش کې خو څوک الله ته هغه کس به پیش کې چې هغه الله ته ګران وي که نه نو الله ته په ټول مخلوق کې ګران څوک دی انبیا دي پیغمبران دي رسولان دي اوږد حدیث دی نو زه حاصل ویم رسول الله وسلم فرمایي چې دا خلک به لاړ شي آدم علیه السلام ده هغه ته به وایي چې ته خو د الله رب العالمین بنده یو د انسانانو پلار اول بنده ته وي الله په خپلو لاسونو باندې پیدا کړی تاله تعلیم د اسماء هم درکړی او په ملایکو یې غوره کړی وي دا صفتونه به ولله بیان کړي الله ته ووایه چې موږ سره حساب شروع کړي حدیث کې راځي آدم علیه السلام او ته خپله خطایي ذکر کوي چې تاسو کو دنیا ته چې راغورځولی وی ما راغورځولی وی زما په خطایي باندې ما هغه ونه خوړلې وه زه د دې لایق نه یم چې زه لاړ شم او د الله رب العالمین په دربار کې سفارش وکړم بل روایت کې راځي چې دا به ورته وایي چې الله نن داسې غصه دی چې داسې نه مخکې کله غصه شوی ده نه به وروسته کله داسې غصه شي زه نه شم ورتلی مخې له نوح علیه السلام له بری چې د هغه صفتونه به خلک بیان کړي الله ته سفارش وکړه چې حساب شروع کړي هغه به ورته وایي زه د دې لایق نه یم خپل یو بانه به پیش کړي ابراهیم علیه السلام له بری چې نو هغه به ورته ورسره بانه پیش کړي چې زه د دې لایق نه یم چې د الله مخې له ورشم الله ډېر غصه دی نن بیا به عیسی علیه السلام له راشي نو هغه به ورته وایي چې زه د دې لایق یم چې د الله مخې له ورشم ځکه خلکو زما بندګي کړې ده الله نن ډېر غصه دی هغه به حواله ورکړي په آخري نبي باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله فرمایي دا خلک بس ما خواله شي هغه راشي ډله ما ته به وایي چې ته رایشه او موږ له سفارش هغه وکړه د الله نبي به ورسره راپاڅېږي چې زه د لایق یم الله دا منقبه زموږ نبي له ورکړی دی رسول الله فرمایي زه به راشم د عرش د لاندې به الله رب العالمین ته سجده ولګوم ډېر اوږده سجده به ولګوم او په دې کې به الله رب العالمین زما په دې خوله باندې داسې حمدونه جاري کړي چې اوس ما ته نه دي یاد د الله صفتونه زه به په سجده باندې پروت یم نو آخره کې به آواز وشي یا محمد ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دې راوچت کا اشفع فتشفع سفارش کا واسطه سفارش یې هغه به قبلېدلی شي سل تعطه سوال کوه چې څه غواړې نو هغه شی به تعالی درکولی شي رسول الله به ورته وایي چې الله دا خلک ډېر تنګ شوي دي الله د دې سره حساب شروع کړه الله وایي بس صحیح ده حساب به یې شروع شي دې ته وایي شفاعت کبرا دې ته وایي مقام محمود دا الله زموږ نبي له ورکړی دی والحمدلله په ټول انبیاو کې غوره پیغمبر دی زموږ د ده په سنتو کې تابعدارۍ کې بس د دنیا او د آخرت کامیابي ده نو ګره شفاعت چې هغه به وکړه شفاعت کبرا بیا به نور انبیاو شفاعتونه چې د خپلو امتونو لپاره کوي خپلو صحابو له به کوي زموږ نبي به نور شفاعتونه هم کوي بعضې حدیث نه معلومیږي شفاعت چې دی دا به کوي بعضې مؤمنان به د هغو نیک عمل او بد عمل به برابر شي نه به جنت ته الله پرېږدي ځکه چې نیکي زیاته نه ده نه به جهنم ته الله پرېږدي ځکه چې ګناهونه زیات نه دي برابر شي نو دی به په اعراف باندې نو دا به سفارش وکړي چې الله دا جنت ته داخل نو الله به ورته وایي صحیح ده شفاعت چې هغه به ومني نو دا ډله چې هغه به الله جنت ته داخل کړي اور نه چې هغه به بچ شي او دارنګې د اعراف نه به مړ شي جنت ته به لاړ شي دریم قسم شفاعت به داسې وي بعضې کسانو لپاره چې شفاعت به ولکوي چې الله دا بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي دا سفارش نبي سلام کوي او هغه به قبلېږي بې حسابه بې کتابه به څه ډله څه خلک به الله داخلي جنت دارنګې بعضې انسانان به داسې چې هغه به جهنم اور ته داخل شوي وي هغه اور کې به سوځېدلي وي حدیث کې راځي ټول بدن به اور سوځي لیکن د سجدې اندامونه چې کوم دي نو هغه به اور نه سوځي سجده الله ته ډېر غوره عمل دی تندی دی او پوزه ده او دارنګې لاسونه دي ګونډې دي او خپې دي
دای په سجده کې الله ته لګولي نو جهنم اور طاقت نه لري چې دا اندامونه له وسېږي او نور بدن به اور بس هغې ته رسېدلی یا سوځېدلی به یې دی خو مړه خو به نه وي که نه ژوندي به جهنم کې مرګ خو نشته دی رسول الله به جهنم ته پسې ورننوځي او دا به راوباسي الله ته به ووایي چې یا الله دا زما امت دی بس دی اور کې وخت لږ تېر که سزا ورته میلاو شو الله نور یې معاف که الله به ورته وایي ټیک ده راوباسه شابه کسان به راوباسي ډېر شی به راوځي د جهنم د اور نه به الله راوباسي د رسول الله په سفارش باندې ډېر خلک دي د هغه سنتو باندې عمل نه کوي هغو ته سپک ښکاره کېږي او د الله نبي څونه مهربانه دی په موږ او تاسو باندې داسې شفاعتونه چې هغه به هم کوي بعضې شفاعتونو کې دا هم راځي چې نبي صلی الله علیه جنت ته چې ورننوځي بعضې مؤمنانو درجې به ښکته وي نو دا به سفارش وکړي نو درجې به ولالته الله اوچتې کړي د ده په شفاعت باندې د لاندې درجو نه به الله بره درجو ته چې رابوځي بعضې امتین د رسول الله په سفارش باندې ولا یؤخذ منها عدل نه به شي اخیستلی د دغه نفس نه څه جرمانه او فدیه ولا هم ینصرون او نه به د یو سره څه مدد کولی شي د الله په دربار کې څوک زور هم نشي چلولی چې الله بس دا نظر اخلاصومه لکه دنیا کې سړی داسې وکړي آیا یو سړی پیسې چاله ورکړي قرآن کې بل ځای کې وایي که دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه مشي که نه او ته الله ته په جرمانه کې پیش کړې چې الله دا ټوله ځمکه د سرو واخله خو ما د اور نه بچ که او ما له سزا مه راکوه الله یې نه مني الله په پیسو باندې څه کوي چې ته اوس پیش کړې الله په زرو باندې څه کوي الله څه محتاج دی چاته انتم الفقراء والله الغني الله بې حاجت ذات دی چاته حاجت نشته دی موږ فقرا یې محتاج یي دنیا کې الله ته محتاج یي مرګ په وخت کې الله ته محتاج قبر کې آخرت کې هر ټیم باندې الله ته موږ محتاج یي فقیران یې بې وس یې هېڅ هم نشو کولی الله رب العالمین د قوت او طاقت والا دی وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم دا ذکر کوي خاص نعمتونه په بني اسرائیلو باندې خطاب موجوده بني اسرائیل دره کوم مراد هغه نعمتونه دي چې د دوی په مشرانو باندې شوي قانون دا دی چې نعمت په مشرانو باندې دا نعمت وي په کشرانو باندې ستاسو پلارانو باندې ستاسو بنیکونو باندې ما دا نعمت کړی و دا نعمت مې کړی و دا مې کړی و نو دا نعمت په تاسو باندې هم دی که نه نو د دې نعمت شکر تاسو وکئ شکر دا دی چې د دې آخري نبي محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او د ده په کتاب باندې چې قرآن دی نو په ده باندې ایمان راوړئ دا نعمتونه ذکر کوي فرعون چې نو دا ډېر ظالم و د ده خپل نوم قابوس و بعض وایي مصعب یې نوم و مصعب او فرعون چې نو دا لقب و د باچایانو د مصر کې چې به کوم باچایان راتله هر یو ته به فرعون ویو لکه کسرا چې دی نو دا لقب و د باچایانو د فارس او قیصر چې دی نو دا لقب و د باچایانو د روم کې چې به کوم باچایان راتله که نه روم والا هغې ته به قیصر ویو او دارنګې د فارس د باچایانو لقب هغه کسرا و او د مصر د باچایانو لقب چې هغه فرعون و د خپل نوم د قابوس یا مصعب و دا ډېر غټ ظالم انسان و ده به بني اسرائیلو باندې ډېر ظلمونه کول مفسرین لیکي زمیندارۍ به پرې باندې کولې د غره نه به یې ګېډې او خشاک چې هغه به پرې راوړل لنګر کې به په دیو باندې روټۍ پخول او دارنګې ترکاري وغیره چې دی دا به پې کول او دارنګې د دیو د فرعون قوم چې قبطیان نو د هغو د قوم خدمتونه چې هغه به پې نور هم کول خشاک وغیره دا به پې راوړل ترکارۍ نه به پې پخولې نو الله رب العالمین دا اراده وکړه چې دیو باندې اوس احسان کوي په بني اسرائیلو باندې د فرعون د پنجې نه بچ کوي نو الله رب العالمین بس دغه څه وکړه که نه فرعون نه دی بني اسرائیل خلاص کړو نو ای بني اسرائیلو چې ستاسو مشران کوم وو د فرعون په زمانه کې نو ما هغې د فرعون د عذابونو نه خلاص کړو ولې تاسو زما د نعمت شکر نه کوئ
ستاسو مشرانو ما د فرعون د عذابونو نه خلاص کړو. یو عذاب خو دا ورکوو چې په دې باندې به سخت کارونه کول، زمیندارۍ به پې کولې، لرګي به پې راوړل، آبادۍ به پې جوړولې، بعضې مفسرین وایي کچې خښتې به پې جوړولې، بعضې وایي پخې خښتې به هم په دې باندې جوړولې. دویم عذاب چې هغه دا و چې د دیو بچي هلکان چې به وشو کم کال باندې نو هغه به یې ذبحه کول، او چې جنکۍ به کومې وشوي نو هغه به یې نه ذبحه کول، هغه به یې ژوندی پرېښودلی. دا ډېر سخت امتحان و په بني اسرائیلو باندې چې دا انسان نشي برداشت کولی. زوی د چا وشي او ریشي، پولیس ریشي د هغه په مخکې مور پلار مخکې ذبحه کړي وله، چې لور به وشو نو هغه به یې ژوندی وله پرېښودله. مفسرین وی چې د دې وجه څه وه چې فرعون دا کار کوو، دا یې ولې کوو دا ظلم د دې سره چې دا زامن به یې وله حلالول، نورونه به یې وله ژوندی پرېښودلی. د دې سبب کې دوه قوله دي. یو قول چې دا حدیث الفتون ته وی ابن کثیر رحمه الله راوړی دی په سورت طه کې. حاصل یې دا و چې د بني اسرائیلو خپل منځ کې دا خبرې کولې، خپل منځ کې، ځکه چې دا د نبوت کورنۍ وه که نه، مخکې دغه انبیاو په دیو کې تیر شوي دي مخکې د دې نه، نو دیو په خپل منځ کې دا خبرې سره کولې چې په زمونږ په دې بني اسرائیلو کې به الله یو ماشوم پیدا کوي، هغه به الله راغټوي، د هغه په وجه باندې به د فرعون بادشاهي ختمیږي او د بادشاهي به الله موږ له راکوي، خلافت به الله موږ له راکوي. ځکه چې دا د نبوت کورنۍ وه نو په دیو کې د انبیاو د طرف نه دا خبرې شوې وې چې داسې وخت به راځي. د دې خبرې نه فرعون خبر شو، د هغه قفتین قوم و هغه فرعون ته خبر ورسوله چې یاره دا بني اسرائیل په خپل منځ کې کله کله داسې خبرې کوي چې په موږ کې به یو ماشوم پیدا کېږي چې د هغې د وجې نه فرعون بادشاهي ختمېږي، موږ به د هغه ملګري کېږو، الله به دا مشري او خلافت موږ له راکوي. فرعون سره بادشاهي غم و او ډېر ظالم متکبر و. امر یې وکړ چې بني اسرائیلو کې چې کوم هلکان کېږي بس دا ولالوئ، چې جنکۍ کېدلې نو جنکۍ خو کمزوري د هغې د وجې نه خو بادشاهي نه ختمېږي، بس دا وله ژوندی پرېږدئ. دا ډېر سخت امتحان و چې په بني اسرائیلو باندې راغی. نو د الله قدرت ته ګوره، الله خو ډېر قدرت والا ذات دی. دیو زامن حلالول چې د لپاره چې زما بادشاهي چې د هغه د دیو نه خراب نشي، لیکن هغه کار ورسره الله وکړه. موسی علیه السلام ماشوم و، وروسته واقع راځي، هغه الله پیدا کړه موسی علیه السلام او بې تربیت یې وله په کور د فرعون کې چې هغه وکړو، او د دقه موسی علیه السلام نه سردردی دته ساه شو، او د دقې د وجې نه بادشاهي ختمه شوله او فرعون تباه شو، بني اسرائیل الله ورسره بچ کړو. الله خپل طاقت موږ ته ښیي چې د کوم شي نه یېرېږي هغه شی سره زه کومه. الله ته څه شی ګران دي؟ الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر عظیم رب دی چې سړی د دې الله لویوالي او قدرت او عظمت ته سړی حیران شي چې د کوم شي نه فرعون یېرېده هغه کار ورسره الله وکړو. د څونه کوشش وکړو، څونه ماشومان د قتل کړه، لیکن بیم الله رب العالمین هغه کار ورسره وکړو، فرعون بادشاهي وله ختمه کړه. دویم قول چې د هغه د بعضې مفسرینو دی، هغې دا وی چې فرعون خوب لیدلی و، خپله خوب یې لیدلی و. نو په دې کې داسې خوب یې لیده چې د زما قوم چې کوم دی قفتینو د بیت المقدس د طرف نه یو اور راوځي، اور، او دا اور چې د هغه ریشي زما قوم چې د زمونږ کورونه کوم دي نو په هغې کې ورننوځي، په هغې کې ور داخل شي، او چې کوم د بني اسرائیلو کورونه دي نو هغه ته نه بچ شي. کله کله د کافر خوب هم رښتیا کېږي که نه، نو په دې کې دا خوب یې سارلی سملی کې او ملګرو ته بیان که چې ما خو بېګا داسې خوب لیدلی دی. هغې کو ته بعضې تعبیر کوونکو تعبیر ورکړه چې د دې تعبیر دا دی چې په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي، د هغه ماشوم د وجې نه به ستاسو بادشاهي چې کوم قفتین یو تی، دا بادشاهي او دا زور به الله ختموي، او دا مشري او دا خلافت چې دی دا به الله بني اسرائیلو ته ورکوي. بس هغه ویله چې ښه داسې به کېږي. نو امر یې وکړه پولیسو ته، پوه ده چې د بني اسرائیلو چې کوم وخت کې ماشوم کېږي دا وله حلالوئ، او جنکۍ چې د هغه وله ژوندی پرېږدئ. نو دا څومره سخت امتحان و. الله فرمایي چې دې کارونه نه ما تاسو له نجات چې د هغه درکړو، نو ولې زما شکر چې هغه نه کوئ. وإذ نجیناکم من آل فرعون، کله چې ما نجات درکړه تاسو ته د فرعونینو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسول به تاسو ته بد بد عذابونه.
یو دغه عذابونه دا یسبحون ابناءکم ذبح کول به ستاسو سامن او ستاسو هلکان ویستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودل ستاسو زنانه او ستاسو نونه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې کارونو په دې مصیبتونو کې امتحانو د طرفه د رب ستاسو نه عظیم ډېر لوی امتحان هغه وخت را یاد کړه چې ما د فرعون نه تاسو بچ کړی او دغه د آل نه آل چې دی په دې کې قانون دا دی وروسته آیت کې به دا راځي چې په آل کې علما دا نقطه وي لکه ابن قیم صاحب ویلي ده چې په دې کې مضاف الیه چې دا په حکم د مضاف کې داخل وي معنا دا آل مضاف دی فرعون مضاف الیه دی مضاف الیه چې دا په حکم د مضاف کې داخلي مضاف باندې چې کوم حکم وي او مرتب وي نو هغه په دې مضاف الیه باندې دا هم پکې داخلي نور فرقونه هم کوي خو هغې باندې علما طلبا به پوهېږي تاسو څه فایده نه درکوي یسبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کې دوه درې معنی دي یو معنی خدا دا چې ژوندی به پرېښودل ستاسو نونه دا هم غټ امتحان دی چې هلکان کور کې نه یو ټولې جنکۍ او دا ډېره لویه فتنې چې ښځې ډېرې جنکۍ ډېرې او هلکان نه سړي نه کمي حدیث کې راغلی دا د قیامت د علاماتو نه ده قیامت ته نږدې به هلکان به کم پیدا کېږي کم به یو زنانه شي د هغه به ډېرې تر دې پورې چې د 500 زنانو به یو مشرې دونه به ډېرې دا زنانه نو غټه فتنه به وي که نه بې حیایي او زناکاري او بې حیایي هغه به د دې نه خورېږي نو دا هم غټه فتنه او امتحان و بني اسرائیل باندې چې جنکۍ ډېرې او هلکان چې د هغه به ذبحه کول هلکان یې ډېر کم وو په هغه باندې به سخت خدمتونه کول دویمه معنی چې هغه دا د یستحیون د استحیا نه ماخوذ دی دا د حیاء نه اخصل کې ماخوذ دی نو دویمه معنی علما کوي ویستحیون نساءکم بې حیا کول او بې حیایي نه به پرېښودلې ستاسو زنانه هغې د بې حیایي دپاره به هغه زنانه چې د هغه به ژوندی پرېښودلې معنی دا ده چې د څه لپاره چې بې حیایي سره وکړي نو بې معنی دا ده ویستحیون نساءکم بې حیا کول او بې حیایي کارونه به کول ستاسو د زنانو سره بې حیایي کارونه به یې اخیستل مطلب دا د زنانو نه نساءکم که به ماشومانې جنکۍ نه دي مراد بلکې غټې ښځې مراد دي درېیمه معنی چې هغه دا ده چې دلته حیا نه ماخوذ حیا مقصور نو هغه وی علما بعضې وی چې دا وی زنانه او عورتونو ته ویلی کېږي نو معنی به دا کوي درېیمه ویستحیون نساءکم تفتیش او تلاش به کوو د فرعونانو د عورتونو د زنانو ستاسو پولیس به راغی څونه بېعزتي وه والعیاذ بالله زنانو چې د هغې خېټې به یې کتلې د هغې عورتونه به یې کتل چې ماشوم شوی دی او که نه دی شوی بني اسرائیلو غریبانانو کمزورو هغو به څه نه شي ویلی او فرعونین دغه ظالمانو پولیسو او پوځیانو به یې دغه کار کوو الله وایي څونه غټ مصیبت ورته وګوره وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم الله ورته لوی مصیبت ویلی دی ډېر لوی امتحان و ده ځکه وفي ذلکم په دې مصیبتونو او په دې کارونو کې بلاونه امتحان له طرفه رب ستاسو نه ډېر لوی امتحان دویمه معنی دا ده وفي ذلکم او په دې بچ کولو ستاسو کې چې تاسو ما د دې فرعون نه بچ کړئ په دې بچ کولو ستاسو کې بلاونه نعمت و من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیمونه ډېر لوی نعمت وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون دویم نعمت چې هغه دا ذکر کوي دویم نعمت هغه دا دی چې دریاب مې درته وچولو په دې کې مې تاسو له نجات چې هغه درکړو فرعون چې هغه فرعونین مې ټول تباه کړو تاسو ته کتل څونه لوی نعمت دی وګوره هغه دشمن چې تاسو له څونه تکلیفونه درکول دا دشمن تاسو له شاته روان دی تاسو د دریاب نه واوړېدلی دا دشمن دریاب ته راښکته شو نو په دغه وخت کې الله تباه که او چغې هم تاسو واورېدلی او تاسو ته کتل داسې سخت دشمن د سړي تباه کېږي او سړی ورته ګوري څونه لوی نعمت یې ده الله وایي دا نعمت مې در باندې وکړو وګوره وإذ فرقنا بكم البحر کله چې ما وچوه او جدا مې که بکم ستاسو دپاره البحر دریاب کله چې مې
جدا که ستاسو دپاره البحر دریاب بکم که با په معنا د لام دوی معنا کله چې ما وچو او جدا مې کو بکم ستاسو د نجات دپاره البحر دریاب هغې ته بحر قلزم وی اوس مشهور دی په بحر احمر باندې واقع وروسته نورو صورتونو کې راځي خو دلته تذکیر د نعمتونو دی نو ځکه لن لن راخلي فرعون چې و بني اسرائیل باندې ظلمونه کول نو دا بني اسرائیل موسی علیه السلام سره د شپې روان شو هغو ته نن شپه به وځو هجرت چې هغه به کوو پټ به وځو د فرعون نه دا بني اسرائیل ورغله د فرعونانو په کورونو کې د هغو د ښځو نه زیورات راواخیستل کالي چې ورته وي چې موږ واده له چې دغه ځو پلانکي ځای کې واده دی موږ له هغې له ځو نو تاسو موږ له د خپل کالي راکوئ ځکه زنانو به د زنانو خدمتونه چې هغه کول که نه هغې ته نه واخیستل دی روان شو چې روان شو نو موسی علیه السلام ته مخکې دی او دا نور چې دی بني اسرائیل چې دغه ورپسې دي په دې کې چې فرعون کله سهار را پاڅېده چې ویې کتل بني اسرائیل یو هم نشته دی په علاقه کې هلکه دا څه شو دا څه شو امر یې وکړه فوج ته چې ټول راجمع شئ خپله چې هغه روان شو سورلی ځان سره واخیستلی او په لاره باندې روان شو چې د مصر نه کوم طرف ته چې هغه بهر ونوځي بني اسرائیل موسی علیه السلام روان دی د شپې په څه حصه کې مزل کړی دی چې کله دریاب ته ورسېدو نو په دغه وخت کې فرعون سره خو فوجین وو پولیسو لښکر یې ورسره وي او دارنګې سورلۍ هم ورسره ښېښې وې نو دې سته موسی علیه السلام ملګرو ته ورسېدله ورنږدې شو بني اسرائیلو چې وکتل موسی علیه السلام ته ویلې موسی فرعون سره د ملګرو نه را روان دی نو موږ یې را لاندې کړلو رانږدې دی ځکه غربانان ډېر یېرېدل که نه ډېر ظلمونه ورسره مخکې نه کړي وو یېرېدل ته ډېره موسی علیه السلام ایمان ډېر مضبوط و پیغمبر و هغه ورته ویلی مه غمجن کېږې ما ته به الله لاره ښیي دی ځکه غمجن و چې وروسته نه فرعون را روان دی او مخې ته غټ دریاب راغی نو په دریاب باندې کوم نه شو ورتلی او که بیرته شاته کېږي نو وروسته فرعون او فوج را روان دی هغه به هم ونیسي نو ځکه ډېر پریشانه و موسی علیه السلام ورته وویل مه پریشانه کېږئ بس الله به مدد رالیږي په دې ټیم کې الله رب العالمین چې دغه وحی موسی علیه السلام ته وکړه چې امسر سره شته دی دغه معجزه ده که نه سته دغه امسره واخله او دا دریاب چې دغه پې ووهه دریاب چې هغه په ووهو د الله په امر باندې د دریاب کې 12 لارې چې هغه جوړه شوې ځکه دې 12 خاندانونه او 12 ډلې وې هر یو دپاره لاره چې هغه جوړه شوله وچې لارې وې الله رب العالمین دې قدرت ته ګوره دریاب چې دی نو هغه یې داسې غونډۍ غونډۍ ودرو او په دې منځ کې لارې چې هغه جوړه شو نو بني اسرائیل سره د موسی علیه السلام نه دی پرې روان شو چې کله دی دریاب باندې ورغله او دریاب نه وختل نو په دې کې فرعون چې د هغه پسې روان شو هغه ته راورسېده هغه ویل چې بس دریاب دی بس دې کې ورغله موږ به اوس به رانه چېرته بچ کېږي نو فرعون چې کله روان شو نو چې کله دریاب منځ ته هغه فرعون ورسېد وروسته چې کوم فوج و نو هغه هم دریاب ته چې دی ورپسې ورښکته شو ټول په دریاب کې ښکته شو الله دریاب ته حکم وکړ پرې راځه وسه دریاب یې پرې راپرېښودو نو په دغه وخت کې ټول فوج یې تباه شو فرعون د بدن نه ډېر غټ و غټ بدن ول الله ورکړی و دا چې کله به د چپو کې راګیر شو نو په دغه وخت کې اواز وکړو چې ما ایمان راوړی دی په رب د بني اسرائیلو په دغه وخت کې الله ته فکر شو اوس به څونه تکبر کوو اله یې نه منه او دا یې ویل زه رب یم دغه وخت کې بیا فکر شو ذوالقدن کې چغې واله چې ما ایمان راوړی دی لیکن الله دغه ایمان ورله قبول نه کړو ځکه ذوالقدن په وخت کې ایمان به نه قبلېږي توبه الله نه قبلوي مخکې نه توبه ایستل وګاري نو الله فرمایي ټول مې غرق کړو او سخت دشمن او تاسو ته کتل نو چې دشمن تباه کېږي او سړی ورته ګوري څونه لوی نعمت دی ولې زما د نعمت ناشکري کوئ وسه ستاسو په مشرانو مې نعمتونه کړي دي دا نعمتونه دي په کشرانو باندې نو زما نبي ومنئ قرآن چې د هغه ومنئ توحید ومنئ فانجیناکم بیا روایتونه معلومیږي چې دا نجات چې موسی علیه السلام بني اسرائیل ته میلاو شوی نو دا د عاشورې ورځ وه 10 د محرم باندې دې وجې نه په مدینه کې یهودو به دا روژه نیوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو په دې ورځ باندې الله زموږ مشران موسی علیه السلام بچ کړي په دریاب کې په 10 د محرم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې موږ ډېر لایق یو چې موسی علیه السلام تابعداري وو او د هغه په بچ کولو باندې موږ ډېر خوشحاله ستاسو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 د عاشورې باندې روژه نیوله به خو دا یې ویلي وو که راتلونکي کال له ژوندی پاتې شوم نو 9 به هم سره ملګري کومه دا 2 روژې بهترې روژې دي 9 او 10 دواړه نیول دې لپاره چې یهودو خلاف راشي
نو په 10 د محرم باندې الله دې بچ کړو فرعون په سره د فوج نه په دریاب کې تباه کړو واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق کړو موږ ټول فرعونان او تاسو ورته کتل فرعون هم دی او دغه آل دی آل کله دغه ته وی بچو ته وی نسب ته نسبي آل او کله آل چې دی دا تابعدارو ته وی دلته ترې مراد تابعدار دي او د ده چې کوم نسب دی قوم دی ټول مراد دي دا الله تباه کړو وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون په دې کې اوس تمهید ذکر کوي د پاره د بل نعمت او وروسته نعمت ذکر کوي ورپسې آیا کې ثم عفونا عنكم من بعد ذلك دې کې به ذکر کوي هغه نعمت د دې واقع سورۃ اعراف سورۃ طه کې به راځي کله چې دی واوښتل دغه ته واوښتل صحرای سینا ورته وي او میدان تیه ورته وي هلته بني اسرائیل او موسی علیه السلام اوسېدل او دښمن تباه شو بس نعمتونه دي او مزې دي نو په دې کې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وویل چې ته تور ته راشه زه به تاله یو کتاب درکوم یو جامع کتاب وي چې دې باندې به عمل کوي یو قانون به یې د دې لپاره د دې نه مخکې دوی په څه عمل کول نو د موسی علیه السلام صحیفې وې 10 تقریبا والله اعلم په دغه صحیفون باندې به عمل کوو اوس به یو کتاب چې هغه ورکو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته وویل چې ته بس ما په دې قوم کې نایب به یې دې لو به دعوت ورکې وراني ته به نه پرېږدې ځکه چې برې کې ورانکاري خلک مشتری که نه او زه به لاړ شم زه به دا کتاب راوړم موسی علیه السلام لاړ اوله کې وعده سره الله کړې وه د 10 شپو چې دې کې به ته روجیم نیسي او په دې کې به مسواک نه استعمالوي بس الله حکیم علیم ذات دی داسې طریقې ورته وروښودله 10 به روجې ونیسي مسواک به نه استعمالوي نو زه به تاله کتاب در کوم تور کې دا وخت تېر چې کله 10 چې دی هغه پوره شولې نو په دې کې موسی علیه السلام راولګېد د مسواک چې دی هغه استعمال الله ورته ویلی چې تا خو مسواک استعمال کړه خپل اجتهاد باندې نه استعمال نو بس لس به اوس نورې تېری څلوېښت ورځې چې دی نو دا یې په دلته تېرې کړلې ډېره بندګي عبادت یې وکړو روجې یې ونیولې د الله بندګي دا یې وکړله الله رب العالمین وله کتاب چې هغه ورکړه په تختو کې لیکلی شوی و تورات دغه یې وله ورکړه هغه یې راوړو کله چې موسی علیه السلام هلته په تور کې و کتاب یې وله نه ورکړه کتاب ورکوي راضي به الله ته خبر ورکړو چې ستا قوم چې دی دا خو بندګي د سخي شروع کړې ده او هغه وروسته راځي چې سامری و د دې په دې قوم کې هغو سامري راولګېده او دې بني اسرائیلو ته مسله بیان کړه غلطه ته وویلې چې تاسو خو د فرعونانو د ښځو نه او د هغو د کورونو نه زیور راوړي سره دا خو زموږ لپاره حرام دی پردی مال دی نو دا اور ته غورځول غواړي په اور باندې سیزل غواړي نو اور یې بلکه سامري او د هغه سره نور ملګري وو منافقان اور چې رابل کړو بني اسرائیلو د ده مسله چې هغه ومنله نو ټولو هغه سره سره راواخیسته اور ته یې ګزار کړو سامری ورته راولېږه دا زرګر و دغه سره چې ویلي شو نو دا یې راواخیسته له اور نه او دغه من یو ښایسته شکل والا سخی چې د هغه یې ترېنه جوړ کړو بعضې وایي څه مشینري وغیره پکې ولګوله د سخي به اواز کوو اواز یې کوو نو په دې کې سامري راولګېده د بني اسرائیلو ته وویله چې دا ستاسو اله دی والعیاذ بالله دغه د کفر او شرک عقیده اوس هم پکې شته سامري کې مرض یې اوس هم زړه کې دی او موسی علیه السلام پسې تللی دی تور ته هلته چېرته الله پسې ګرځي الله اله خو دا دی ستاسو او دې طریقه باندې به یې کولی چې دې ته اله په دې وجه ویو چې الله رب العالمین ونعوذ بالله من ذلک الله راغلی دی او په دې کې دننه داخل شوی دی حلول یې کلی دی پکې اوس الله رب العالمین که موږ ته نه ښکاري موږ ته دا په شکل سخي باندې ښکاري او وګوره دا اوازونه کوي او داسې رنګ یې دی نو دې نه به یې ګیر چاپېر ګډاګانې کولې رقص چې هغه به یې کوو او بس دې ته د الله عبادت او بندګي چې هغه ویله هارون علیه السلام ډېر د دې خبرې نه منع کړه خو نه یېرېده سامري نه یېرېد چې بس خپل کار کوه خلک وی که نه د خوار ملا په اذان باندې وایي څوک روژه هم نه ماتوي موسی علیه السلام دی یو څوک باندې سړی وژني نو دا ټول یېرېږي ترې سم ځوان طاقتور دی که نه او د هارون علیه السلام غریب طاقت دغومره نشته نو دی ته نه یېرېږي
او د موسی علیه السلام خو زور ورته معلوم و که نه هغه چې به غصه شي نو بس دوی به بیا رپ و بس دغه به یې نه شو کولی په بدن بیا سم رپی ولګېد نو په دې کې موسی علیه السلام چې د هغه ځای نه راغی نو ډېر غصه و نو سامري ته یې وویله ولې دا کار کړی دی هغه نه تپوس قوم نه غصه و نو د هغه سر یې راونیو د خپل ورور د ډېرو غصې نه چې تا ولې دی د قوم اصلاح نه راکړې د هارون اسلام سر یې راونیو هغه ورته وویله ما مسله بیان کړله لیکن دوی ونه ده منلې بس هغه سخی له راواخیسته او ټوټه ټوټه کړه او بیا اور دا چې یې ریک او یې له دریاب ته وغورځوله چې دا ستاسو اله دی زه ځان دې بچ کړي که نه ظالمانو اله خو هغه ذات دی چې تاسو د فرعون نه بچ کړئ اله خو ستاسو هغه ذات دی چې په دریاب کې تاسو له لارې درکړلې اله خو هغه ذات دی چې دلته له اوس دا څونه نعمتونه درکړي ظالمانو اوس هم الله نه پېژنئ او غیر الله پسې روان یاستئ او اوس هم په دنیا کې داسې خلک شته دی چې ډېر ناشکره نعمتونه الله ورکوي زوی الله ورکوي دا بابا راکړی دی غوږ له سورې کې او کړی ته پکې ور واچوي د سرو دا پیر بالکی دی څونه الله په دې خفه کېږي بچي له الله ورکوي دا ماله پیر صاحب راکړي او دارنګې د قبر نه توافونه چې دغه کوي او د پلانکي بابا عرس دی دا عرس به تاسو کتلی چې دا د یو بابا عرس واده ته اصل کې وي نو واده خو د ژوندي خو دی د مړو دپاره ودونه چې دغه پلانکي بابا عرس دی نو هلته ډولکو والا راوستي او چرسین پکې ناستي چرس کوي ټکې منشر هغه نه کوي ډولکي پکې وال کېږي او جي قوالی شریف ده او ګډېږي به پکې او بس دغې ته دین ویي ما ته موبایل کې یو ملګري راکاره که سپین ګیري کسان دي پیر صاحب ناست دی او سپین ګیري د ځوانان دا ګډېږي جي وی دا قوالی شریف ده او دا اسلامي ډمتوب دی دا خلک د یو کې عقل کوم ځای نه راغی عقله چې سپین ګیري هم ګډېږي او ځوان هم ګډېږي د پیر صاحب مخې ته او بیا هغه ته ور پرېوځي او د هغه د خپل نه چپ علي دقې ته شرک ویلی کېږي او دقې ته دغه ویلی کېږي چې د پیر صاحب په خپو کې سجده لګې نو دقې ته شرک ویلی کېږي او هغه ته لاس په نامه باندې ولاړي دومره تعظیم یې کوي چې دونه تعظیم د الله هم نه کوي نو دی هم دا کار وکړو نو الله رب العالمین بیا دیو له سزا ورکړله او وروسته راځي چې دیو ته بیا هغه طریقه د توبې ور وښودله او توبه به یې ویستله نو اوس نعمت پکې څه شی دی نعمت پکې دا دی نعمت چې تاسو ته ما معافی وکړه پس د دې شرک نه دونه غټ شرک هم وکړو چې سخیت هم اله وویو او بیا ما معاف کړی دا څونه غټ نعمت دی چې سړي نه دونه غټه ګناه وشي به الله معاف کړي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة کله چې موږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره د څولې شپو ما د څولې شپو د پوره کولو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بیا وینو تاسو سخي لره په عبادت سره او په خدایتوب سره من بعد پس تللو د موسی علیه السلام د تور ته وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ په شرک کولو سره ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا معافی وکړو ما تاسو ته پس د دې شرک نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ د الله د نعمتونو وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون بل نعمت چې هغه دا دی چې تاسو الله کتاب درکړو موسی علیه السلام الله کتاب ورکړو چې هغې ته وایي تورات ستاسو هدایت دپاره چې هدایت د دې نه حاصل کوي دې نه معلومه شوه چې د الله په هر کتاب کې هدایت شته دی اوس کتاب او چې الله موږ ته رالېږلی دی قرآن دی دا د هدایت کتاب دی قرآن نه غیر په بل کتاب کې هدایت نشته دی که څوک د قرآن نه غیر په بل کتاب کې هدایت لټوي نو حدیث کې راځي دا به الله ګمراه کوي بل کتاب په قرآن باندې مخکې کوي بل کتاب په قرآن باندې اوچتوي نو دا انسان به الله ګمراه کوي ځکه بل د هدایت کتاب الله نه دی رالېږلی دنیا ته بغیر د قرآن نه په دې امت کې لعلکم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب کله چې ورکړلو ما موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او دارنګې فرقان مې ورکړو د فرقان کې دوه قول دي یو قول چې هغه دا دی نه مراد دا تورات دی دې ته عطف الصفت علی الصفه دغه چې دی تورات چې دی نو دا فرق راوستونکی دی په منځ د حق او د باطل کې یا د فرقان نه مراد چې هغه معجزې دي دویم قول دا دی هغه معجزې چې موسی علیه السلام ته الله ورکوي لکه امسا شوله او لاس به راویستلو نو هغه به رڼا کوله نه معجزات وو داسې معجزات وو چې هغه فرق کوونکي په منځ د حق او د باطل کې
لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ. وإذ قال موسى لقومه یا قوم دې کې اوس ذکر کوي اول کې عزا طریقه د توبې او بیا وروسته ذکر کوي په دې باندې نعمت چې هغه قبول د توبې دی. موسی علیه السلام چې کله د تور نه راغی دوی عبادت د سقي کلی و نو دا هم ټولو نه و کلی. دې کې بعضې کسان وو مشرکان چې هغوی د عبادت د سقي کلی و، مخلصین کسان چې وو مؤمنان هغوی نه و کلی. دا نو موسی علیه السلام دې ملامت کړه نو دوی خفه شو په دې باندې چې یاره دا خو الله موږ سره رښتیا ډېر نعمتونه وکړه او موسی د فرعون نه خلاص کړلو، دریاب کې راپورې ایستلو او دلته لاله څومره نعمتونه راکوي او موږ راولګېدو د سقي بندګي هم شروع کړه او د دې نه م ګیر چاپېره طوافونه شروع کړو. دا هم څه وکړه؟ خپیوانه شو. موسی علیه السلام ته وویل چې موږ خپیوانه موږ توبه وباسو. نو هغه ورته وویل چې ښه توبه وباسئ. نو الله ته د توبې هغه طریقه ور وښودله چې توبه وباسو نو داسې به وکئ چې دی به ځان قتل کړي ځان په دې طریقه باندې چې دا کومو کسانو عبادت د سقي کړی دی او بعضې کسانو نه دی کړی. نو کومو کسانو چې عبادت د سقي نه دی کړی دا به راولګېږي او دغه کسان چې دی دا به مړه کړي قتل په توره به یې ووایي چې کوم عبادت د سقي کړی دی. نو بس په دغه طریقه باندې به زه د توبه چې راغله په زړه کې به توبه وباسي، استغفار به په خوله باندې وایي او بیا به دغه کسان دغه به ووژلی شي نو بس توبه به د دې قبوله شي. یو طریقه چې هغه دا ده. او یا دا ده چې دا کوم کسان چې عبادت د سقي چې دی هغه کړی دی نو دی به قتل د ځان چې دی هغه پیش کړي، قتل ته به ځان چې دی هغه پیش کړي او یا دا دی چې دی به راولګېږي او خپل منځ کې به یو بل ووژني. نو بس دی دې خبرې ته آماده شو او راولګېدل او څه کسانو هغه ځان په دغه طریقه باندې قتل که. نو الله رب العالمین ورته توبه قبوله کړه او اساني پرې راوستله ورته وویله چې بس ته نور ځان مه وژنئ. الله د دې نیت ته وکتله او د دې عمل ته وکتله. بس هغه څه کسانو باندې الله اساني وصل هغه مړه نه شو او توبه ول الله چې هغه قبوله کړله. نو دغه نعمت به ذکر کوي چې وګوره تاسو باندې ما قبول د توبې وکړه، توبه مې قبوله کړله او اساني چې هغه مې درسره وکړله. وإذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قومه زموږ نبي چې دی مخکې تېر شو یا ایها الناس به ویو ځکه هغه د ټول دنیا نبي دی او هر چې موسی علیه السلام د داسې نور پیغمبر هغه خپل قوم ته خطاب کوي ځکه هغه به د خاص یو قوم یو خاندان ته به الله رالېږله. ای قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې. په څه سره ظلم کړی دی؟ باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سقي لره په عبادت سره. د سقي نه اله جوړ کړی دی د هغې بندګي هم کړی، هغه غټ ظلم هم کړی دی. نو څه وکړئ تاسو؟ فتوبو الی بارئکم پس تاسو توبه وباسئ خپل خالق ته. بارئ هغه ذات ته وایي چې پیدا کوونکی هم دی او بیا شکلونه هم د یو بل نه جدا کوونکی دی. هر یو له خپل شکل ورکړی دی، شکلونه هم درکړي دي او بیا شکلونه ستاسو د یو بل نه جدا کړي دي. تاسو وګورئ د الله قدرت ته که نه یو مور پلار بچي وي او هر یو شکل د بل نه جدا دی. ورور شکل د خور نه جدا دی او د خور شکل د ورور نه جدا دی او د یو مور پلار نه الله پیدا کړي دي. د ورونو د یو بل نه شکلونه جدا دي، هر یو پېژندلی کېږي په خپل شکل او د دې خویندو شکلونه هم بیا د یو بل نه جدا دي. دې ته بارئ ذات وایي چې شکل هم الله ورکوي، پیدا کوونکی هم الله دی او بیا دا شکلونه د یو بل نه جدا کړي هم دي. نو فاقتلوا انفسکم نو تاسو قتل کوئ خپل ځانونه. یو قول دا دی چې دا قتل د دې توبه ده چې خپل ځانونه نه مراد هغه همجنسي دي، خپل همجنسي به قتل کوي او خپل ځانونه به قتل ته پیش کوي. نو بیا به ستاسو توبه به الله قبوله کړي. مطلب دا ستاسو توبه ده. قتل د نفسونو دا توبه ده د هغو دپاره، دا خاصه په هغو پورې ځکه دا مرتد دي او مرتد کسان چې کوم دي نو د هغو دپاره توبه چې هغه قتل دی. دویم قول دا دی چې نه دا د متمماتو د توبې نه دی دا قتل. هغه دا دی چې تاسو به توبه وباسئ، په زړه کې به ځان پښیمانه کوئ، بیا به ووایئ چې بیا به قصد وکړئ چې د هغه ګناه به بیا نه کوو، استغفار به وغواړئ او بیا به د هغې اتمام دا دی چې بیا به تاسو خپل نفسونه چې هغه به قتل کوئ. د کومو کسانو چې شرک نه دی کړی نو دا به راولګېږي او تاسو به قتل کړي. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم دا به غوره وي ستاسو لپاره دا کار عند بارئکم په نیز د خالق ستاسو.
نو دلته تقدیر دی چې تاسو توبه ویستله او خپل ځانونه چې هغه هم قتل کړو ځانونه هم قتل ته پیش کړو نو په دې کې دوه قوله دی یو قول دا دی چې دیو کله دا نیت وکړو چې او منګه دغه کار کوو بالکل د قتل ته تیار دا کار دې نیت وکړو الله په اساني راوستله چې زه بس خیر دی زه یو بل وژنم او بس توبه هم قبوله ده دویم قول دا دی چې نه دې که څه کسان ووژلی شو تورې وله ورکړلې دې کسان له دغو ته وویلې چې بس دا وووئ دا کوم کسان چې مشرکان او شرک یې کړی دا ووژنئ نو څه کسان په دې کې ووژلی شو نور پاتې وو نو ایسته الله په موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې بس دی بس د دې توبه چې هغه ما قبوله کړه نو ځکه وایي فتاب علیکم نو الله قبول د توبې وکړه په تاسو باندې دلته توبې نه مراد اسانتۍ ده الله اسانتي راوستله په تاسو باندې په قتل د بعضو کسانو سره د باقي کسانو ته هغه ګناه چې هغه معاف کړه او قتل یې ورته معاف کړو انه هو التواب الرحیم یقینا د الله تعالی چې دی نو دا خو ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی ذات دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم